ستړي مه شئ. دا تاسو ټولو ته په سندره کې دلته د راتګ او په دې غونډه کې د نننۍ ډسکشن کې بحث مباحثه کې سټډي سرکل کې دلته د راتګ مونږ ښه راغلاست وایو. اگر چې ښه راغلاست به فارملی په رسمي توګه زمونږ استاد محترم مقصود مسعود صاحب بیا درته وایي، خو لکه دا دی چې زه د خپل سی آر پی ډي طرف نه سنټر فار ریجنل پالیسي اینډ ډایلاګ د دې طرف نه تاسو ته ښه راغلاست وایم. ډېر ملګري یو بل سره پیژنو. زما نوم مهران وزیر دی. زه د سی آر پی ډي هیډ یم. سی آر پی ډي لکه ډېر ملګري به خبر وي په پښتونخوا کې په پاکستان کې په دې سیمه کې د بحث مباحثې د خلکو سره په خلکو کې د امن د پرمختګ د نوي سوچ د نوي نظریې مخته راوستل باندې کار کوي. په دې کې ټوله پښتونخوا کې ګرځي. نو اگر چې مونږ اوس په اسلام آباد کې ناست یو، نو بیا اسلام آباد ملګري اکثر وایي چې ټیک ده څومره بحث مباحثه په پښتونخوا کې پکار ده، څومره انټلیکچوال هلته د یو علم تخلیق هم روان وي، خلک یو بل سره بحث مباحثه کوي، سیاست هم هغې په بنیاد باندې روان وي، نوې نظریې جوړیږي او د پخوانۍ نظریې باندې خلک یو تنقیدي سوچ ساتي. خو دا دی چې اسلام آباد کې میشته پښتانه، په اسلام آباد کې میشته انټلیکچوال پوره یو کیپیټل، په اسلام آباد کې هغه خلک چې د علم په تخلیق کې په مختلف شکلونو کې حصہ اخلي د دې حصہ ده. نو د هغه کې دا دومره د پښتونخوا یا د پاکستان د نور نوې لرې چې کوم اضلاع دي، لرې علاقې دي، مونږ که پیریفري نه هم ورته وایو، خو لرې علاقې دي، په دې کې چې کوم بحث مباحثه کېږي نو د دوی په اثر وي او هلته چې څه هم بحث مباحثه کېږي په دوی په هم اثر وي. بیا موږ دا هم ولیدل چې دلته کې لایبرریان هم شته. خلک اگر چې دومره د بحث مباحثې رواج نشته په اسلام آباد کې، تاسو به اسلام آباد متعلق دا خبره اورېدلې چې ځانځاني ده، خو لایبرري شته، خلکو لیټریچر ته اکسس شته. اوس دغه لیټریچر کې هم چې کومه مسلې دي، سانداره چې کوم میوزیک اینڈ آرټ سکول دی، سکول آف آرټ اینڈ میوزیک دی، دا او سی آر پی ډي دا یو سوچ لري چې دا کوم شته لیټریچر دی چې موږ وینو چې د مختلف انټلیکچوالز، مختلف لیکوالان، مختلف دلته چې څوک علم په تخلیق کې څوک حصہ اخلي، په کوم شکل کې اخلي، د هغې پوره په دې علم تخلیق کې یو سایکل په شکل کې موږ ګورو تاویږي، ریپیټ کېږي. او بیا مونږ کله کله ورګورو چې د چا متعلق لیکلی شوی دا لیټریچر، د کم خلکو تاریخ وي، هغه پکې ښکاري نه، داسې الینیشن وي. نو مونږ دا کوشش شروع کړی دی ستاسو په مرسته باندې، ظاهره خبره ده چې دغه سلسله به جاري ساتو. پخوا مونږ یو سټډي سرکل وکړو، خلکو ډېر خوښ کړه، بلکې خلکو ډېر رابطې وکړلې چې باید دا کړی ماته نشي. نو مونږ هم د خلکو په ډاډ باندې، د خلکو په همت هغه باندې مونږ په مخ ته ځو او کوشش کوو چې دغه سلسله جاري وي. په دې کې به نوي سوچ هم مخې ته راځي، چې کوم دلته لیټریچر پروت دی په دې باندې هم یو تنقیدي نظر مخې ته راځي. په دې کې به داسې وي چې نوې نوې نظریې سره په دنیا کې څه بدلون راځي، دا هم به مونږ مخ ته وړو او کوشش کوو چې په اسلام آباد کې شتمن خلک، مطلب چې شتون لري اسلام آباد کې میشته خلک، دا د پیریفریز نه، د هر ځای نه، په پاکستان کې خاص کر پښتونخوا کې، چونکې موږ اکثر فوکس هم پښتونخوا کوو، د دې نه خبر هم وي هلته هم څه بحثونه روان دي او دلته نه څه قسم علم تخلیق کېږي، دلته څه قسم بحثونه کېږي، د دې نه هم خبر وي. نو دا یوه سلسله ده. موږ په ټوله پښتونخوا کې کار کوو، خو اسلام آباد هم نه پرېږدو، بغیر به اکټیویټیز نه، بغیر به داسې مباحثې نه موږ کوشش کوو چې دلته هم روان وي. نننۍ چې کومه موضوع ده دا اگر چې زموږ استاد هم پکې ډېر انپوټ و، دوی هم خوښه کړې وه، نور ملګرو هم پکې ډېره مشوره راکړې وې. بیا موږ په د مشورو کې اکثر د ډاکټر صاحب نه هم تپوس کوو
دوی هم پکې مشوره راکړي. دا نننۍ موضوع داسې دی چې ډېر اړخونه به کور کوي، کېدای شي د دې یو بل غا هم شي د دې پارټ 2 ورته ووایي چې موږ یو سیکول په شکل کې دا مخته بوځو. دا دی په پښتونخوا کې چې کوم یو منټ ماته راکړي چې زه تاسو ته د پښتونخوا کې د کلچر چې کوم ویلیوز دي زمونږ اقدار دي د دې ایولوشن د وخت سره، نو دا ارتقا څنګه شوې ده او مونږ ارتقا ډېر کانشسلی ورته وایو، اکیډمیکلی کانشسلی ورته وایو ارتقا. دا ارتقا څنګه شوې او ځکه چې مونږ په دې موضوع کې باندې دا خبره کوو چې آیا دا ارتقا د عمل د فطري عمل دا چې کوم د امن دی د یو بل سره خو سدل په یو ترتیب کې یو کوآپریشن کې معاشرتي طور باندې دغه ایولوشن چې دی دغه چې کومه طریقه کې دا مات شوی دی ودرېدلی شوی دی. دا داسې نه دي شوي چې د نورو دنیا کې په نړۍ کې چې کوم سماجونه دي چې دا یو ترتیب کې د دوی ارتقایي عمل روان وي، سماج کې چې څومره د دوی اخلاقیات دي د اقدار دي ویلیوز دي دا روان وي، د وخت سره د ضرورت په بنیاد باندې ایوالو کېږي، نور ښه کېږي. دلته په پښتونخوا کې څه شوي دي، په کم وخت کې مات شوی دی، په کم وخت کې خلکو د امن نه لاس اخیستی، کم وخت کې د معاشرې دا کم یو ترتیب دی، کم کوآپریشن دی، دا کله مات شوی دی، څنګه مات شوی دی، هغه کم عوامل دي. نو مونږ نن کوشش کوو چې ایولوشن اف کلچر ویلیوز ان پښتونخوا کنټینیوټي اینڈ disruption of peace, harmony and social cooperation. په دې باندې ظاهره خبره د ډاکټر صاحب سره یو تفصیلا خبره وکړو او بیا ظاهره تاسو هم پکې خپل نظر وړاندې کړئ، را سره شریک کړئ او کوشش کوو چې موږ دا سټډي سرکل په داسې انداز کې مخته بوځو چې د ستاسو رای هم پکې شاملوي او ډاکټر صاحب خبره هم شاملوي. تاسو ته په رسمي توګه شراغلاست د ساندارا سی او محترم زمونږ استاد مسعود صاحب به وایي. زه دته دعوت ورکوم چې تاسو ته شراغلاست ووایي. نو میران صاحب ډېره زیاته مننه او تاسو ټولو ته په ډېره پښتنه مینه شراغلاست وایم، چونکې سنداره یوه دوې میاشتې وځنډېده، زمونږ د افیس ایشو وه، هغه تېر افیس مو پرېښي وو، نو نوی ځای مو لټولو، نو اوس مو ځای موندلی دی. خدای دې وکړي چې دغسې آباد وي، تاسو هم راځئ او موږ در سره هم خبرې اترې کوو. او دومه خبره دا چې خپل میلمنو ته او ډېرو قدرمنو مشرانو او ډاکټر خادم حسین صاحب او ډاکټر میران وزیر صاحب د CRPD له لوري راغلي دي، نو ډاکټر صاحب تاسو سره د ټاپک په اړه باندې میران صاحب هم خبرې وکړي، نو ډاکټر صاحب ته به بلنه ورکوو او ډېره زیاته مننه کورو ده. مننه. دغه ټول اکټیویټي چې دا واقعي د ساندارا پلیټفارم بغیر ډیره به مشکله وای، ځکه چې ساندارا سره چې څوک هم دلته یو تعلق لري، تړون لري، هغه ډیر په ټوله کیسه باندې فکر کوي، سوچ کوي او ظاهره خبره ده دوی ځکه دلته راځي. نو ستاسو راغونډولو کې ساندارا ډیر لوی کردار دی. ډاکټر خادم حسین صاحب چې دی تاسو یې پیژنئ، لیکوال دی او دغسې مباحثې همیشه دپاره یې اخیستي په پښتونخوا کې او په پوره پاکستان کې مخته وړي، او تاسو په سټډي سرکلز نه علاوه په اکټیو پالیټکس کې هم دلی دی او لیکوال دی، مختلف کتابونو اتر هم دی. نو زه دوی ته دعوت ورکوم چې د نننۍ موضوع باندې خپله خبره وړاندې کړي. مننه ډاکټر صاحب. ډېره زیاته مننه کوم، ډېر ښاد اوسئ، آباد اوسئ. مهران وزیر صاحب د CRPD ډایرکټر او د سندارا سکول آف آرټس اینڈ میوزک مقصود مسید صاحب ډېره زیاته مننه کوم، ډېر ښاد اوسئ. دلته څومره ملګري چې راغلي ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم. چې کله مونږ د کلتوري قدرونو په ارتقا خبره کوو، نو لومبی سوال د کلتور راپېښېږي. کلتور داسې یو عمل دی
چې په هغې د ډېرو علمونو دعوه ده. ادبیاتو والا وایي چې کلتور خو زمونږ موضوع ده، د بشریاتو د علم خلک وایي چې دا خو زمونږ موضوع ده، د سیاسیاتو د سماجي علومو خلک وایي چې دا زمونږ موضوع ده. په 1960 لسیزه کې بیا دې دپاره په برمنګم کې، برطانیه کې برمنګم کې یو پوره سکول اف تھاٹ کنټمپرری کلچر سټډیز، سکول اف کنټمپرری کلچر سټډیز جوړ شو. نو هغه کلچر سټډیز اوس جدا موضوع او جدا د سبجیکټ په حساب او د جدا مضمون په حساب او د ډسپلین په حساب هم ګڼل کېږي. نو بیا هغې خو بیخي په دعوه لري چې دا خو بیخي زمونږ خبره ده، د کلچر سټډیز خبره په دې کې خو باید چې بل څوک اډو لفظونه خپې ونه وایي. بیا دا د مختلفو ډلو سره هم تړلې ده، لکه مثلا د روس کې یو سکول اف تھاټ هغې ته به فارملیزم وایي که نه، چې هغې وایي چې داسې د ژبې سره تړلي او د ادبیاتو سره تړلي د بعضې ډیوایسز تعلق دی د معنې د ورکولو لپاره، نور د داسې د ټولنې مولنې ضرورت ورته نشته. بیا فرینکفرټ کې یو سکول اف تھاټ جوړ شه، هغې ته به هغوی خپل خبرو ته یا خپل عمل ته کریټیکل تھیوري وایي. نو کریټیکل تھیوري والا وایي چې نه دا خو آیډیالوجیکل او سوشل او پولیټیکل اسپیکټس دي یا د هغې اړخونه دي چې دا عمل په مخ کې بوځي، سماجي عمل په مخ کې بوځي. بیا دې سره سره تړلي تاسو وګورئ چې فیمینزم یو ډېر لوی تحریک په شکل کې هم په مخې ته راغی، یو ډېر تحریک شکل کې هم او علمي تحریک شکل کې هم په مخې ته راغی. هغې هم په دې کې ډېر لوی رول ولوبولو د کلتور په عمل کې. بیا دې سره سره د کلتور په عمل کې د مارکس، بلکې د ارتوډاکس مارکسیزم نه، د تاسو ورته نیو مارکسیزم ویلی شي یا کریټیکل مارکسیزم ویلی شي، هغه کریټیکل مارکسیزم په کې ډېر لوی رول ولوبولو. د ګرامشي د هیجمني تھیری په کې ډېر لوی رول ولوبولو. یعنې د دې مختلفو ډلو، یعنې یو غاړې ته خو د مختلفو علمونو میدان دی کلتور، بلې غاړې ته د مختلفو ډلو د تحقیق میدان دی کلتور، د وینا مطلب مې دا و. او بلې غاړې ته یو ډېر کنټسټډ عمل دی د هغه خلکو ترمنځ چې کوم کلتور جوړوي او د هغه خلکو ترمنځ چې کوم کلتور خرڅوي. دا هم یو ډېر کنټسټډ عمل دی. یعنې تاسو ورته ویلی شئ چې د ولس ترمنځ او د حکمرانې ډلې ترمنځ هم چې حکمرانې ډله کلتور ته څنګه ګوري. او تاسو به کتلي چې بعضې غټو ډرنګ رومونو کې د ډرامو کې مو کتلي چې داسې د انځورونه پراته دي او که نه د پینټینګ دغه پروت دی، د پینټینګ ایگزیبیشن روان دی که نه، نمایش روان دی. تاسو به دا هم کتلي چې هغه لایبرارۍ کې څیزونه ایښي وي او لکه هغه ډرامو کې به هم کتلي وي تاسو، او په مختلفو فلمونو کې به هم تاسو کتلي وي. نو سړی وایي چې د کلتور سره به څه تعلق وي که نه، خو هغه وایي چې د دې خلکو سره څه تعلق دی، لکه کلتور خو زه په مخ کې بوځم که نه، پیسې پې زه لګوم، مال مې زه خرڅوم یې زه. بهرحال نو کلتور یو ډېر کنټسټډ سبجیکټ دی. نو دا د دې دپاره هم استعمالي کې تاسو به کتلي چې کلتور کې چې کله تاسو یو کلتوري پروګرام یا کلتوري ماښام ورته تاسو وایي که نه، کوټ ان کوټ وایم ښه، کوټ ان کوټ کلتوري ماښام چې ورته تاسو وایي، دا به تاسو دا ما ولې کوټ ان کوټ وایي، دا اوس موږ خبره کوو، تاسو به اندازه ولګي چې دا څومره په غلط فهمه لکه دا څومره عجیبه خبره چې ته کلتور ته یو ماښام والا کیسه کوې، څومره عجیبه خبره جوړېږي. که ورته ډېره ناروا کار ونه وایي نو خو عجیبه خو ورته ویلی شي که نه. نو بیا تاسو به ګورئ چې هغه پروګرامونو ته بیا حکومتي عهدیدار هم راځي. بیخي لکه مثلا تاسو ګورئ د یو ضلعې او د ډسټرک او دغه حکومتي عهدیدار ورته راشي، بلکې بعضې د سلامتیا سره تړلې ادارې هم دا ډېر په خوشحالۍ په مخ کې بوځي په دې یو حساب باندې. نو تاسو به دا هم ګورئ چې بعضې تحریکونه چې هغه بیخي انقلابي تحریکونه وو، هغې هم کلتور ډېر، مثلا د ما خیال په دې ملک کې که تاسو وګورئ داسې یو سیاسي ګوند نشته یا یو سیاسي تحریک نشته چې هغې د خپل کلتور شعبه نه لري. یعنې څوک د تبدیلۍ لپاره کوشش کوي یا تبدیلي راوستل غواړي، ټولنیزه تبدیلي راوستل غواړي، سیاسي بدلون راوستل غواړي، هغه هم د کلتور خبره کوي
او چې څوک دغه تبدیلی ریساروي دغه بدلون ریساروي هم د کلتور خبره کوي. نو دا ډېره عجیبه چې دا ډېر کنټسټډ میدان دی، ډېر د مقابلې میدان دی. نو ځکه د مقابلې دا میدان چې کله موږ په دې بحث کوو نو یو خو بحث اوږدېږي ځکه چې دې کې ډېر اړخونه راځي. تاسو به هغه سبق کې ویلي هغه د ړندو او د اتي کیسه که نه چې کوم ځای کې غړون لاس کېږدي دی وایي چې دا اتي دی جوړی که نه. دغه شان صورتحال د کلتور سره هم د ډېر وخت نه را روان دی کېږي او دا غریب بیخي په دې لکه تخته مشک چې ورته وایي اردو کې محاوره استعمالېږي تخته مشک دی، د ډېر وخت نه تخته مشک دی، کنټسټډ فیلډ دی د ډېر وخت. نو مونږ د دې د وجې نه د خپلې اسانۍ دپاره بعضې څیزونه د کلتور سره تړلي بعضې څیزونه په مختلفو موضوعاتو لاندې راولو. لکه یو موضوع مونږ دا نن په دې بحث کول غواړو چې د کلتور متغیرات څه دي، یعنې د کلچرل ویریبلز څه دي، کلتور متغیرات څه دي، کم کم شکل کې ته یعنې کلتور سره په دې ژوند چې مونږ کله کوو نو کلتور سره کم کم څیزونه تعامل کوي، کم کم څیزونه ورسره ملاویږي او هغې نه یو نوی شی جوړېږي. نو چې د کلتور په متغیراتو بیا هغه متغیراتو کې څه مادي متغیرات دي، څه موضوعاتي متغیرات دي، څه میټیریل ویریبلز دي او بیا څه تیماټیک ویریبلز دي. بیا د متغیراتو نه که مونږ دا ووایو چې کلتور سختیات څه دي، د هغې جوړښت څه دی، نو مونږ په هغې باندې بحث کولی شو. بیا مونږ دا وایو که نه چې د کلتور سره د تړلي افعال څه دي، بیا په هغه افعالو باندې خبرو وکړو، کلچرل پریکټسز باندې خبرو وکړو. نو بیا مونږ راځو چې کلتوري قدرونه به څنګه وي او کلتوري قدرونه څنګه بدلیږي را بدلیږي او هغه په مختلفو شکلونو کې د بدلون د عمل د چا په لاسو کې څوک یې بدلی او په کوم شکل کې بدلیږي که په خپله بدلیږي. لکه په خپله بدلیږي یو خو تصور دا دی، دویم تصور دا دی چې څوک یې بدلی او دریم تصور دا دی چې څوک یې بدلی. څوک یې بدلی یو دا خبره چې څوک یې بدلی بیا دا بله خبره ده. نو په هغې باندې راشو او بیا دې سره راشو چې کلتور بیا امن سره څه تعلق دی، څه تعلق لري مو که نه. مثلا مونږ هسې یو خبره کوو، هسې یو خبره کوو خو هغه هم خبره ده، په هغې هم بحث پکار دی او که څه تعلق یې ورسره شته نو باید چې هغې نه هم خبر یو او هغه بیا شعوري توګه باندې استعمال کړی شو. نو که زه دا د کلتوري د دې نه تاسو اندازه لګولی شي، د دې خبرې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې کلتور یو داسې عمل دی چې په دې دنیا کې کم کم ځای کې چې انسانان اوسېږي، هر ځای چې انسانان اوسېږي، کومه جغرافیه کې چې انسانان اوسېږي، کم وطن کې چې انسانان اوسېږي، کم قام کې چې انسانان اوسېږي، کم مالت کې چې انسانان اوسېږي، کم څیزونه چې قدرت پیدا کړي دي د هغې نه علاوه دا نور ټول څیزونه کلچر دی. لکه ونه قدرت پیدا کړې ده، مثلا ستوري قدرت پیدا کړي دي، سپوږمۍ قدرت پیدا کړې ده، دې ته کلچر نه شي ویلی، نور ته کلچر نه شي ویلی، ظاهره خبره ده. د دې نه علاوه چې څه هم په دې دنیا کې دي هغه انسان پیدا کړي دي ځان دپاره. د اقبال یو مشهور نظم دی که نه چې تا دا پیدا که نو ما دا پیدا که نو تا دا پیدا که نو ما دا پیدا که نه. نو هغه چې د انسان څه پیدا کړي دي، د انسان چې څوم پیدا کړي دي، انسان که د عقل په بنیاد څه پیدا کړي دي، انسان که د جسمانی زور په بنیاد څه پیدا کړي دي، انسان که د احساسات په بنیاد څه پیدا کړي دي، دا ټول څیزونه په کلتور کې راځي. نو بیا دې ته تاسو وګورئ چې انسان یو کار هغه کوي کوم ته چې موږ اقتصاد وایو، بلکې د اقتصاد نه مخکې یو انسان یو ځای کې اوسېږي، یو انسان یو ځای کې اوسېږي، هغه به یا غریزي علاقه وي، یا به صحرا وي، یا به سیند سره نږدې وي، یا به د خوړ په غاړه وي، یا به د دوه خوړونو ترمنځ وي، یا به ځنګل کې وي. نو دا چې کوم ایکالوجي جوړوي، دا چې کوم طبیعي یا قدرتي چاپیریال جوړوي، د دې چاپیریال کلچر سره ډېر نږدې تعلق دی. انسان چې ژوند کوي نو اول د چاپیریال ته ګوري چې دلته یخني ده او که ګرمي ده، ټمپریچر څومره دی، زه پکې ژوندی پاتې کېدی شم که نه، او که ژوندی پاتې کېږم څنګه. نو دی ځان له څمڅه جوړوي، مثلا که فرض که په غرونو کې دی نو څمڅې نه بیا ځي 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 بیا آرکیټیکچر تر دې حده پورې راځي. دا ټول کلتوري عمل دی چې په دې ټول تاریخ کې هم راغلی دی، د زمان او مکان په حساب، یعنې د زمان په حساب هم راغلی دی، یعنې ټمپورلی، او د مکان په حساب سپیشلی هم راغلی دی. دا دواړه بیا د کلتور په حساب جوړي. نو څه واغوندم،
نو چې دې ځان له څه جوړي نو دې ته به ګوري چې دې چې سا غونده من نو دې کې به ژوندی پاتې شم که نه به شم پاتې دې کې به زه پرمختګ وکړم کو نه به کوم زما بچی به ژوندی پاتې شي که نه پاتې شي زه پکې ښکلی ښکاره شم که نه به شم ښکاره دا ټول عمل چې دی کوي یا مثلا زه به خوراک څه نه را پیدا کوم نو د ژوند سره تړلي څومره عوامل چې دي په دې دا ډېر مهم اثر غورځوي چې د کوم علاقه کې اوسېږي د کوم وطن کې اوسېږي د کوم چاپیریال کې اوسېږي دلته طبیعي چاپیریال څه دی د دې ایکالوجي څه ده نو د ایکالوجي یو ډېر میټیریل ویریبل دی چې دا کلچر باندې ډېر زورور اثر غورځوي یو بل میټیریل ویریبل چې هغه کلچر باندې ډېر زورور اثر غورځوي بل متغیر هغه د هغه اقتصاد ګټه وټه څنګه کوي څه کری را کوي څه کرکیله کوي که څه غش مش باندې څه ولي راولي نو د هغه شی جوړول هم بیا کلچر شه دا کمان راښکلو هم کلچر شه بیا د کمان راښکلو طریقه هم کلچر شه بیا د خپل وخت څنګه تیری مثلا که کرکیله کوي نو کرکیلې دپاره کوم آلات جوړوي نو دا هم د کلتور برخه شوه او هغه آلاتو په ذریعه چې کوم کار کوي نو مثلا چې کار کوي نو تخم کرل نو اوبه لرل نو اوبه خور کول نو لو کول دا ټول د کلتور برخه راځي او داسې راځي ورپسې تر تریشره پورې او تر اوسه پورې چې څومره مشینان راغلي دا ټول بیا د کلچر برخه جوړیږي دا اقتصاد سره ډېر لوی تعلق ساتي نو د مثلا ځان ته سپلای جوړي د مثلا ځان ته هنرونه جوړي مطلب د هنرونو په ذریعه د ځان ته سپلای جوړي د ځان ته کپړې جوړي د ځان ته خوراک را پیدا کوي د ځان ته د پروډکشن سورسز را پیدا کوي او د پروډکشن سورسز را پیدا کولو سره د پروډکشن ټولز جوړي او د پروډکشن ټولز په ذریعه د پروډکشن عمل کوي او د پروډکشن عمل په ذریعه بیا د پروډکشن تقسیم هم کوي کې ټولنه کې اوسېږي نو دا د تقسیم عمل چې دی د پروډکشن د تقسیم عمل دا هم بیا کلچر دی دا هم کلتوري برخه کې راځي نو د ځمکو تقسیم چې په دې ټول وطنونو کې څنګه شوی دی دا د کلتور سره ډېر لوی تعلق ساتي نو یو بله برخه یو بل ویریبل د دې دا دی چې د دې تقسیم د پروډکشن د تقسیم عمل نه ټولنه جوړېږي نو ځکه ټولنیز عمل سره هم د کلتور ډېر نږدې تعلق دی چې دا ټولنیز عمل څنګه په مخکې ځي بیا دی چې دا ټولنیز عمل په مخکې ځي پروډکشن تقسیمي یا د سورسز تقسیمي نو هغې سره خو بیا دا دی چې یو طریقه هم داسې ایجاد کړي چې په هغه ذریعه د خپل نظام برقرار وساتي نو د سوشل ارګنایزیشن او د حکمرانۍ نظام دی به د حکمرانۍ یو نظام جوړوي د سوشل ارګنایزیشن یو نظام جوړي د حکمرانۍ نظام او سوشل ارګنایزیشن دا دواړه د کلچر ډېر لوی ویریبلز دي یعنی نظام حکمرانی ته بهر کولی نه شي یو سوال ډېر وخت نه دا و ما درته د کلچرل سټډیز خبره وکړه د برمنګم سکول اف کنټمپرري کلچر سټډیز دا یو ډېر لوی بحث و په څه موده کې کم از کم په 80s کې خو ډېر لوی بحث و دا روان و برطانیه کې چې کلچر سیاسي دی که غیر سیاسي دی نو کلچر یعنی سیاست کلچر دی که نه دی کلچر یا کلچر سیاسي دی که غیر سیاسي دی یو ډېر لوی عمل یو ډېر لوی بحث روان و نو بیا چې کوم دی کې ډیفایننګ یا ته ورته وایي چې ډیسایزیو رولز کومې خبرې لوبولی دی کوم ډسکورس لوبولی دی هغه دا و چې دا سیاست انسانان کوي که پیرې نه کوي که دا انسانان کوي خو دا کلچر دی که دا مثلا څوک بل قدرتي طور باندې څه چل کېږي نو حکمران طبقه خو به دا وایي که نه چې مثلا د خدای چې کوم د ډیواین اتھارټي چې کوم تصور دی چې دا خو خلک خدای دې دپاره پیدا کړي دي اوس هم تاسو اورئ که نه چې خانداني خلک که نه دا خانداني خلک هم ډیواین اتھارټي ده دا بلې ځای نه دی که نه چې خانداني خلک حکمراني کولی شي حکومت خو خانداني خلک کولی شي که نه نو دا خانداني والا کیسه چې ده دا ډیواین اتھارټي ده لکه یو فرعون به کولی شي مثلا د ایجپشن د بیبیلونیا د مثلا د میکډونیا د ایرانین که نه د دې مثلا خاندانونه نو خاندانونه راځي ډاینسټیز هغه راځي بیا اوس چې کوم صورتحال کې را پیښ شوي دي نو اوس هم کله ناکله یو ځای چې دا خانداني وي خانداني خلک نو هغه ډیواین اتھارټي سره تړلی دی نو ځکه هغه کلچر بیا د دې نه وباسي یا دا د کلچر نه وباسي
چې ډیواین اتھارټي سره توړي خو کلچر دی ختم ک ځکه کلچر خو انساني عمل دی انساني کسب دی نو نظام حکمرانی که فرض کا دا انسانان په خپل ځان ته جوړي دا تصوري چې دا انسانان په خپل ځان ته جوړي نو دا د کلچر برخه ده یا دا د کلچر حصہ ده یا دا کلچر سره تړلې ده برخه ویل شي حصہ ویل شي خو که برخه وای نو مثلا مشکل پیدا کیږي نو د مشکل نه ځان خلاصول لپاره دا چې دا کلچر سره ډېر نږدې تعلق دی دا بل غټ ویریبل دی بیا دا دی چې انسانان کوم ځای کې اوسېږي بیا هلته څه سوچ فکر هم کوي که نه څه خوراک خو نه کوي که نه نه بچي پیدا کوي صرف څه فکر کوي څه سوچ کوي څه تخلیق کوي څه حکمت وي څه علم وي څه فکر لري نو دا فکر چې دی دا د thought process یا mode of thought mode of thinking دا کلچر سره ډېر بیا نږدې تعلق ساتي نو چې ستا کوم مادي عمل دی هغه غیر مادي عمل سره ډېر نږدې تعلق ساتي دا تاسو ګڼلی شئ چې دا مونږه یو قسمه ابسټرکټ آیډیا ته لړو د مادي عمل نه بیا مونږه غیر مادي عمل ته لړو نو مادي عمل سره د کلتور سره تعلق دی او تعامل دی دا ډېر مهم رول لوبوي خو دې سره سره غیر مادي عمل سره تعلق دی نو دا چې کوم مونږه تعویضونه کوو مثلا که نه دا هم کلتور عمل سره ډېر نږدې تعلق دی ځکه چې یو عقیده لرو یا یو وهم لرو نو هغه هم هغې سره ډېر نږدې تعلق دی دې سره دا هم تړلی دی چې مثلا دا د کوم د کلي کوڅې دا بوټي وغیره دي زموږ د کلو ملو چې د بوټو په ذریعه علاج کول شو دا کلتوري عمل دې نه جوړېږي وهمونه شو دا کلتوري عمل دې نه جوړېږي عقیده شوه عقیدې نه کلتوري عمل جوړېږي خیال فکر شو حکمت شو د علم د پروډکشن دا نو د سکولونو دا پوره نظام چې جوړ شو د مدرسو نظام د سکولونو پوره نظام دا د کلتور برخه وه د کلتوري عملو چې په مخکې تلو دا داسې په مخکې ځي او دا د سوشل فورسز سره په مخکې ځي په هغې باندې مونږ راځو بیا دې سره وګورئ څنګه چې ما مخکې وي چې ولس کلتور ته څنګه ګوري او حکمرانه طبقه کلتور ته څنګه ګوري اوس دا مونږ چې ناست یو که نه مثلا دا یو کلتوري عمل برخه ده لکه دا هم یو کلتوري عمل برخه ده چې مثلا یو کس لګیا دی او نور خلک یې اوري بیا به وروستو هغه مثلا سوال کوي یا به نه کوي یا به بحث کوي یا به نه کوي یا به چې کوم اتھارټي ده که نه مثلا هغه اتھارټي مثلا چیلنج کولی شي که نه شي چیلنج کولی دی کرسۍ باندې چې څوک ناست دی نو هغه خبرې کوي بیا هغه نور خلک یې اوري دا کلتوري عمل یو برخه ده نو دا خلک چې کوي دا خلک لګیا روزانه کلتور جوړوي څوک مزدوري کوي څوک غزل وایي څوک سندره وایي څوک خیال کوي څوک فکر کوي څوک دیاړي کوي څوک لرګي ماتوي څوک لرګونه څیزونه جوړوي څوک جامې جوړوي څوک لګیا دی درزیتوب کوي څوک کپړې رنګ کوي څوک د ښکلا دپاره څیزونه جوړوي څوک صفایي کوي دا ټول کلتوري عمل دی چې روان دی دی روزانه کلتور جوړوي خو موضوع کې دا ګرځي چې نه کلچر خو هغه دی که نه چې په هغه ډرایینګ روم کې کوم تصویران لګېدلي دي که نه انځورګري ده که نه یا په ټي وي کې چې کومه سندره ده که نه موضوع کې خو دا کیسه روانه ده دی خو د خپل عمل ته کلتوري عمل نه وایي نو دا د خپل عمل ته ولې کلتوري عمل نه وایي دا سوال دی که نه دی مهم سوال دی لکه دا سوال ته کای نو خو ته د اختیار په بنیادی سورسز یا د اختیار په بنیادی مراکز یا منابع باندې گزار کوي کنه دا سوال ته کای ہے نا نو دلته تاسو هغه سوال ذهن تراولي چې تاسو یې کلتوري ماخام نو کلتوري ماخام نه مطلب څه تاسو دی مطلب چې څوک راشي او څوک مشر ملمه وي تاسو څوک راولي او هغه مثلا 3 لک روپۍ مثلا ورکړي او هغه بیا میوزیک کوي او بیا تاسو ورته اتڼو کوي بس دغه عمر تاسو وایي چې دا ماښام بس وشو کلتور زموږ وشو که نه دا دغه عمل دی چې دا کم خلک کلتور جوړوي دا کلتور ته په کم شکل کې ګوري روزانه حساب سره چې کلتور جوړي دی مطلب دی چې روزانه د کم کار کې دی ته کلتور نه وایي د یو ماښام ته کلتور یا یو ورځې ته کلتور وایي دا عمر ته ویلی شوي که نه او چا ورته ویلي که نه دا هم خبره خوره شوې ده چا خو خوره کړې ده دا هم پسې ذریعه خوره شوې ده هغه ذریعه هم کلتور دی د کوم ذریعه باندې چې خوره شوې ده بیا څنګه چې ما وایي چې حکمرانه طبقه ورته څنګه ګوري کلتور ته هغه ځاله یو اوږد باس دی بیا
یو سوال لا دی په کلتوري دغه کې چې کله مونږه موضوعاتي ویریبلز باندې راځو یا متغیرات باندې راځو، یو سوال دا دی چې کلتور مستقل دی، بس چې څه جوړ شوي دي بس هغه جوړ شوي دي که نه. او دویم خبره دا ده لکه په دې ترمنځ بحث روان دی، کنټسټډ دی. دویمه خبره دا ده چې کلتور اضافي دی، دا ریلیټیو دی. اضافیت او مستقل کېدل دا دواړه خپلو کې سره تعامل کوي. نو که مونږ وایو چې کلتور مستقل دی، نو باید چې بیا مونږه بیخي 3000 کاله مخکې کومې جامې کالي پیزار کول بس همغه به کوو که نه. نو ځکه چې دوی چې کلتور ورځ مانځو که نه، نو کلتور ورځ مانځلو په ځای په ورځ دوی څه کوي، کله نه کله تاسو به کوي چې زیاتې کولې وي دستارې تړلې که نه، د وګینې چې دغه کلتور دی که نه، دی دا دی اخو هلته تړي چې دا خو اضافي نه خو مستقل شی دی، بس یو پیره جوړ شوی دی که نه، کارخانه ده، یو پیره کارخانې یو شی جوړ کړی دی، د دې نه خوا خو څه نشي کېدی. نو دا شان د پیزارو په حساب خبره کوي، نو دغه شان د کروړو په حساب خبره کوي. نو دوی چې د ناستې پاستې کوم ځای مثلا 3000 کاله مخکې جوړ شوی و، همغه د ناستې پاستې ځای هغې ته به کلتور وایو، یا همغه د کر کلي چې وي که نه جغ ته او کلبې ته به کلتور وایو، بیا به ټکټر ته کلتور نه وایو که نه. یا مثلا د مثال په طور وایم، نو دا اضافي دی او که دا مستقل دی؟ دا یو ډېر مهم سوال دی. اوس که دې کې تاسو مستقل وایي، نو باید چې انسان په هغه ځای ولاړ وی، یا د انسان استوګنه په هغه ځای ولاړ وی، یا د انسان سوچ معیار یا طولونه یا د هغه د قدرونو طول او معیار په هغه ځای ولاړ وی، یا د ښکلا تصور په هغه ځای ولاړ وی، یا دغه جمالیات په هغه ځای ولاړ وی، دغه سورونه په هغه ځای ولاړ وی، دغه رګونه په هغه ځای ولاړ وی. دا نه دي ولاړ. چې کله مونږ ګورو نو مادي شکل کې مونږ ته څه په ځای ولاړ نه ښکاري، هر سره ته حرکت کې ښکاري، اگر چې د حرکت هم اضافي کېدی شي، د حرکت هم ریلیټیو کېدی شي. دا د فزیکس ډېر مهم تصور دی، ریلیټیویټي دا اضافي کېدی شي، خو ښکاري خو نو ښکاري نو څه ټینج اف ریالټي خو لري، که موږ ته ښکاري چې خبره د پوزي نه کالین ته خو رسېده، نو کالین باندې خو زه کښېنم او خبره مثلا دغه ناستې نه د لاندې ناستې نه د کرسۍ کیسې ته خو رسېده، د کرسۍ هم چا جوړه کړې ده. بهرحال نو دا اضافي دی او که دا مستقل دی. نو چې کله مونږ مشاهده کوو، مغه خلک چې کوم کلتور جوړوي روزانه عمل سره امروزه کلتور جوړوي، نو هغه خلک دا هغه خلکو ته دا وویلی شي یا د هغه خلکو مازو کې دا کینولی شي مستقل شی دی. تاله کلتوري کېدی شي چې همغه شان کیسه دی اغوستي، کومه کیسه چې د غور نکاح اغوسته، که د هغې نه خوا دې خوځېدی، بیا ته د کلتور د شناخت دعوه نشي کولی. دا ډېر خطرناک سوال راپېښېږي ولا ذهن کې. نو دا د دغه دپاره یو ډېر کنټسټډ فیلډ جوړ شي د کنزرویټزم دپاره او د پروګریسیو فکر ترمنځ یو ډېر کنټسټډ فیلډ دی. چې کنزرویټیو هم دې ته وایي که نه په دنیا کې چې دا اوس کوم کیسه روانه ده، په دې به خیر موږ بل ورځ کانفرنس هم کوو، هغې ته نه ځم، هغه موضوع بیا بله موضوع هم جوړېږي اگر چې دې سره تړلې ده. بهرحال دې سره اوس تړلی بیخي د اضافي سره تړلی سوال دا پرېږي د کلچر بدلون. چې کله دا اضافي وګڼي خو بدلون به راځي، کلچر چینج به راځي، کلچر چینج به وي. دا چینج به څوک راولي؟ دا چینج به کیپیټلیست ټیکنالوجي سره راځي، که دا چینج به ګلوبلایزیشن سره راځي، که دا چینج به عربایزیشن سره راځي، که دا چینج به اردوایزیشن سره راځي، که دا چینج به پرشنایزیشن سره راځي، که دا چینج به په خپله یو بیخي د ځمکني انډیجنس عمل کې چې کوم سوشل فورسز دي او هغه د سوچ او د مادي تعلق، مطلب د سوچ او د مادي محنت ترمنځ، یعنې سوچ او د لیبر ترمنځ، یعنې سوچ او لیبر د هغې نه چې کوم نوی عمل جوړوي یا نوی خیال یا نوی فکر یا نوی څیزونه جوړوي، د هغې په ذریعه به راځي. د دې اسان خبره دا ده چې دا چینج به څوک راولي، که دا چینج دا خلک په خپله روزانه یا امروزه عمل سره راولي. لکه دا څنګه کېدی شي؟ مثلا دا به څنګه وي؟ نو که مونږ دا داسې وګڼو، یا مثلا خلک وایي مثلا بعضې ملګري ډېر په دې زور شور سره خبره کوي چې دا خو بدلیږي، څیزونه خو بدلیږي،
او مارکیټ دی نو مارکیټ سره به سیزونه بدلیږي، ټیکنالوژي ده نو ټیکنالوژي سره به سیزونه بدلیږي. اوس په دې کې سوال ډیر مهم چې کوم سوال دی هغه دا دی چې د دې مارکیټ او ټیکنالوژي او ګلوبلایزیشن او عربایزیشن او اردوایزیشن او پرشنایزیشن ته کنزیومر یې که پروډیوسر هم یې، که بیخي ته کنزیومر یې بیخي بس دا ته خرچ کوې. او ما به کله ناکله دا خبره کوله ملګرو ته، ما وی چې نیمه میاشت خو مونږ دې دپاره مزدوري کوو لکه نوکري کوو که نه چې اے سی والو که نه، لکه چې د محنت حساب وکړې 150 ورځې حساب وکړې که نه، نو 15 ورځې نوکري خو به دا جوړېده چې اے سی والو که نه، نو دا د دې اے سی دا ګټه بیا چا ته رسي. اوس د دې مطلب قطن دا نه شه چې اے سی اخیستل نه دي پکار، خو هغه د خټو کوټې روانول ولې ضروري وو؟ دا سوال خو دی، او دا سوال پکار هم دی که نه دی؟ د خټو کوټو سره او د هغې چڼکو سره څه فرق راتلو په دې ټمپریچر کې که نه راتلو؟ هغې باندې خبره پکار ده، سوال پکار دی. دا سوال حرام ولې دی؟ دا سوال بیخي مثلا پکار دی چې وشي کنکریټ سره څه تقدس راغی؟ کنکریټ سره یا سریې سره که ته وایې چې کنکریټ او سریه مثلا خلک د زلزلو نه بچ کوي، نو مونږ خو کتل په دې دنیا کې دا دې وخت کې څومره زلزلې راغی او کرکټونه راپرېوته، په سلګونو خلک روزانه حساب سره مړه شو. خو زه د یو او د بل فکر د برترۍ اعلان نه کوم، نه دا کنټیسټ کوم، د سوال په حساب خبره کوم چې دغه ولې روان شو مثلا په دغه حساب چې خبره کوي. نو سوال لا ما اصل کې ستاسو مخې ته کېښو چې د دې بدلون په حساب ته د دې بدلون برخه یې که دا بدلون تا باندې راټومبلی کېږي، ته د دې عمل چې کوم عمل بدلون راولي د هغه عمل کې ته حصهدارې برخدارې، د هغې جوړولو کې برخدارې، د هغې تخلیق کې برخدارې که نه د هغې کنزیومر د هغې خرچ کوونکی صرف. که دا وي نو بیا په دې سوچ پکار دی چې دا کم ته مونږ وایو چې دا کلچر چینج به بیخي اپسلوټ وي، نو کلچر چینج بیخي اپسلوټ په دې حساب غلط پروزي دا دوا هغې کې ستا رول دی، کلچر چینج کې ستا رول دی. هغه رول ته خپل څنګه ډیفاین کوي، او هغه مثلا یو کس یې څنګه ډیفاین کوي، او پوره یو قام یې څنګه ډیفاین کوي، یو طبقه یې څنګه ډیفاین کوي، یو ډله یې څنګه ډیفاین کوي، یو علاقه کې خلک اوسیدونکي خلک یې څنګه، وزیرستان یې څنګه ډیفاین کوي، پیښور یې څنګه ډیفاین کوي، مثلا چترال یې څنګه ډیفاین کوي، اسلام آباد یې څنګه ډیفاین کوي. دغه ډیفاین کولو کې ډېر لوی رول دی د مثلا په دې ډیفاین کولو کې، او هغه پریکټس کولو کې د ډېر لوی رول دی. نو دې سره د کلچر همدې سره دا سوال ډېر مهم راپېښېږي چې ښه دا چې کوم د کلچر اضافیت دی او بدلون دی، دې کې د دې کلچر د بېلابېلو علاقو یا د بېلابېلو میشته خلکو څه امتیازي خصوصیات به لري که نه به لري؟ دا سوال اول ما ایډریس که تاسو ته خیال کړي دا اول ما ایډریس که چې ایکالوجي کلچر سره ډېر لوی تعلق دی او د اقتصاد کلچر سره ډېر لوی تعلق دی. نو د ایکالوجي او اقتصاد کې د اقتصاد ټولز راځي، د هغې سورسز راځي، د هغې ډسټریبیوشن راځي، د هغې پروډکشن راځي، دا ټول څیزونه هغې کې راځي. نو د اقتصاد او د ایکالوجي ترمنځ چې کوم تعامل دی هغه یو بل شی پیدا کوي، هغې ته تاریخ وایي. نو دې تاریخي تجربه هم جوړوي. نو ایکالوجي او اقتصاد او تاریخي تجربه دا د ټولو علاقو یو شان نی. نو که څوک وایي که نه چې دنیا کی ثقافت، نو زما خیال دی چې دی بس لکه بیخي د دنیا په، او که څوک وایي چې امریکا کی ثقافت، او که څوک وایي چې انډیا کی ثقافت، او که څوک وایي چې عرب کی ثقافت یا عرب ثقافت، او که څوک وایي چې ایرانی ثقافت، نو دا ډېر لوی جنرالایزیشن، دا ډېر لوی فیلسي جوړوي. بیا ډېش ورسره تاسو کوئ راځي ورپسې که نه، مثلا تاسو هوښیار خلک یې پوهېږئ که نه. نو بیا دلته یو کس و د هغه نوم و ډاکټر جمیل جالبي، هغه کتاب لیکلو پاکستانی کلچر. بیا کراچۍ کې یو کانفرنس و په هغې که نه ژوندی ولا، بیا وروسته وفات شو.
نو بیا وار په وار پکې موږ دا تپوسونه کول چې دینه مطلب ستاسو دی د دې مطلب ستا د ترک کلچر دی کدی نه مطلب ستا د پښتونخوا کلچر دی کدی نه مطلب ستا د مثلا د سراکی وسیب کلچر دی کدی نه مطلب ستا مطلب ته سویل غواړي چې دا بسی دا بسنګ کلچري فیس سیب غونته کې ډیر مهم دانشور په دې کتاب لیکلو پاکستانی کلچر خو بیا ډاکټر خالد سہیل بل کتاب بدی بیا لیکلو اسی دا ته وایم چې په دې بعضې مفکرونو په دې کلچرل تھیوري باندې ډېر لوی خواري کړې ده لکه تاسو ته وایم چې دا فریډریک جیمسن 25 کتابونه لیکلي امریکني 25 کتابونه ډېر شی دی د دې کلچر سټډیز دغه چې ما تاسو ته یاد کړ دا د سټوارټ هال دا اصل کې هغه ایجاد کړو بیا هغې باندې ډېر لوی کار جیم میکویګن ډېر لوی کار په دې کړی و جوډیت په دې ډېر لوی کار مثلا کړی نور هم بلا ډېرو خلکو په دې ډېر لوی کار کړی پښتو کې مثلا تاسو ویلی شئ چې راجو علي شاه خټک صاحب پې کار کړی دی اوس مطلب یو څو کاله مخکې درویش درانی صاحب کتاب لیکلی د پښتني ژوند کړه وړه ډېر ښکلی مزیدار کتاب دی دې سره مثلا تاسو وایي چې د نواز طاهر او سلما شاهین دي د پښتونخوا د کلتور په بېلابېلو اړخونو مهم کتابونه لیکلي پښتو اکیډمۍ په دې کویټه او پښتو اکیډمۍ پېښور په دې کار کړی د علومو اکیډمۍ کابل په دې ډېر لوی کار کړی دی ډېر ضخیم کار یې کړی دی داسې په هند کې په دې ډېر لوی کار شوی دی عرض مې دا کولو چې د فیسبوک غونته کې دانشور په دې کتاب لیکلی دی او هغه د هغې نوم پاکستانی کلچر دی دا ډېر عجیبه جوړېږي دا خو ته یا د یو خاص علاقې سره مختص کولی شي یا یو خاص خلکو سره مختص کولی شي یو خاص خلک یو تعامل کوي یا یو خاص علاقه کې یو تعامل کېږي که دا ته مثلا د نیشن سټیټ عمل سره تړې یا د دویم لوی جنګ نه وروستو را په دې خوا چې کوم ریاستونه جوړ شو هغه عمل سره یې تړې نو زما خیال دا دی چې دغه عمل سره تړل به ډېر لوی مشکل را پیدا کړي د دې کنټسټډ ایریا اف ډیبیټ کې چې دا بیخي به ډېر کنټسټډ عمل شي بیا مونږه د کلچر دا خبره کوله چې کله د یو ایکالوجي کې وي یو ایکالوجي وي یو طبي ماحول وي چاپېریال وي بیا طبي ماحول سره اقتصاد وي بیا اقتصاد سره یو تاریخ جوړ شي تاریخي حافظه جوړه شي او هغې سره فکر جوړ شي نو هغې نه یو امتیازي شکل را بدل شي دا سوال مې دا خبره مې اصل کې دې پورې کوله هغه امتیازي شکل ته مونږ د کلچر شناخت وایو مونږ کلچرل آیډنټیټي کلتوري شناخت نو د موجوده د نیشن هوډ تیورو کې د نیشن هوډ تصوراتو کې او مفکورو کې کلچرل آیډنټیټي ډېر لوی رول لوبوي او ډېر لوی رول یې لوبولی دی او دا داسې یو عمل دی چې ډېر مثلا په دې حساب انساني محنت باندې کېږي خو ډېر فطري عمل دی لکه دا کلچرل آیډنټیټي نو کلچرل آیډنټیټي په دې ډېر لوی مهم رول لوبوي مونږ که اوس دې ته راشو نور باز په دې پرېږدم که تاسو بیا سوال کوئ په دې ته راشو چې د کلچر سختیات مونږه بیانولی شو که نه شو ما چې کومه خواري کړې ده په دې لکه د سوچ په حساب اگر چې هغه داسې آل انکمپاسیو نه ده یا مثلا آل انکلوسیو نه ده تاسو هغې سوال اوچتولی شي هغې بحث کیدی شي خو څلورو پنځو برخو کې ما کوشش کړی چې دا راجمع شي دا اصل کې موږ د دې لپاره کوله د ثانیې لپاره چې زموږ کې موږ د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن ذمواري راسره وه نو موږ هلته د کلچر ایجوکیشن یو مضمون د څانګې په طور متعارف کړو هغې کې مو دا کار کړی و نو کلتور موږ بیا په څلورو بلکې پنځو برخو کې تقسیم کړو یو ته موږ وایي چې پولیسي کلتور ماس کلچر دا داسې نه ده ګینې چې د کلچر لټریچر کې دې بحث نشته شته ما ورته دا کیټګرایزیشن وایي دا درجهبندي چې کړې وه دا موږ هلته بیا کړې وه نو ماس کلچر کې جرګه مرکه غم ښادي ناسته پاسته حجره جومات تنازعاتو د حل کولو ځای مثلا که نه واده مثلا ما ته رشتې او واده کوم ځای کې چې خلک عمومي خلک سره راغونډېږي او څه عمل کوي نو هلته موږ پولیسي کلچر دا ماس کلچر دا پولیسي کلچر
نو جرګه کې ناست ولسی کلچر مثلا نو جرګه کول ولسی کلچر نو خدای جرګه هم داسې شی نه دی چې دا خالص هم د دې جغرافیې سره تړلی شی دی پښتونخوا جغرافیې سره تړلی شی صرف نه دی دا هم ډېر عمومي خبره ده هم ابسولوټ نه ده پکار دا دعوه کوي نو د دې دعوه کوي ډېر کم حقیقت دی داسې ډېرو نورو خلکو هم کړي دي د تنازع د حل لپاره ډېر طریقې کړي دي. بیا دویم چې کوم مونږه کیټګري د دې جوړوله نو هغه مو پیداواري کلتور دی. دویمه کیټګري پیداواري کلتور. پیداواري کلتور کې به څه راځي ستاسو په خیال؟ پیداواري کلتور کې به مثلا جامه پیزار به راځي، هنرونه به راځي، اقتصاد به راځي، د اقتصاد بېلابېلې ذریعې کرکیله به راځي، د ژوند تېرولو نور هغې ته مونږ وایو چې دا پیداواري کلتور دی چې څوک سپلای جوړوي دا پیداواري کلتور کې راځي، که څوک مثلا جامې کپړې جوړي دا پیداواري کلتور کې راځي، که څوک مثلا کورونه جوړي دا پیداواري کلتور کې راځي، آرکیټیکچر دا پیداواري کلتور کې راځي، که څوک خښتې جوړي دا پیداواري کلتور، که څوک پسخه کوي او هغې نه دیوالونه جوړي دا پیداواري کلتور کې راځي. دا ټول پیداواري کلتور دا د پیداواري کلتور کیټګرایزیشن کې وایي. درېیم موږ وایو چې تخلیقي کلتور. تخلیقي کلتور کې بیا څومره زیبا هنرونه دي او اعلی هنرونه، اعلی ورته وایي کوټ ان کوټ، ښه بیا کوټ ان کوټ کوټ ان کوټ ولې دې مطلب دا چې پسخه څوک کوي هغه اعلی کار نه کوي که نه، او چې پینټینګ کوي هغه اعلی کار کوي. دا یو شان محنت غواړي، یو شان مثلا حساب کوي، یو په یو غاړه کوي بل په بله غاړه کوي، یو مثلا ښکلا جوړوي بل کور جوړوي، کور هم ښکلا جوړوي، ښکلا بغیر د کور نه ته نشي دغه کولی که نه، مثلا بغیر د کور نه هم خلک دي کوم دا د ټینټونو مثلا خبره وه یا د خیمو کیسه وه دا هم د کلتور یو برخه وه. بهرحال زیبا هنرونه چې کوم د ښکلا جوړېږي هغه په نظر ښکاري او که هغه پرفارم کېږي که ویلې کېږي هغه د رنګ شکل کې ښکاري، هغه د خټې د څیزونو جوړولو کولار مثلا کولار یو فنکار کولار او هغه څیزونه جوړوي لوبې، دا یو تخلیقي دا یو ویژوال آرټ. نو بیا مقصود استاد دی نو هغه د میوزیک هنر د میوزیک هنر دا اوس بېلابېل هنرونه چې زیاتومه دا جدا ځان له ډسپلینز دي، ما بیا بیس نه ځم د میوزیک هنر معنی واخیسته نو مقصود استاد سره تاسو کله کښېنئ مونږ ورسره څومره ناست یو پته ولګي چې دا لویه دنیا ده، لکه که یو انسان غواړي چې په دې هنر مې څه ناڅه قدرت حاصل کړي نو ټول عمر دې توقف کولی کوي، څه کار نشي کولی. نو اتڼ مثلا نو اتڼ مثلا اعظم هغه یو بل ځای کې هم راځي، دلته هم راځي. نو میوزیک، نو سندره، نو سور، نو رباب، نو هارمونیم، نو د دې جوړولو او د دې نه کار اخیستو نه دې جوړول جوړښت ساختیار کنسټرکشن پروډکشن دا هم کلتوري عمل کې راځي او د دې پریکټس کول هم کلتوري عمل دواړه کلتوري عمل. نو تخلیقي کلتور نو دې کې ادبیات هم راځي، نو لفظ بل ځای کې ترنګ استعمالی، بل ځای کې غږ استعمالی، بل ځای کې لفظ استعمالی، بل ځای کې لفظ رنګ دی یا خښته ده. نو هغې نه څیزونه که هغې نه ناول لیکي او که هغه شعر دی او که هغه افسانه ده او که هغه مضمون دی هغې سره ته د ژبې عمل کوم. نو تخلیقي کلتور. بیا څلورم مونږ وایو چې تقابلي کلتور. د تقابلي کلتور کې مونږ وایو چې ژبه او تاریخ دا بیا مالته د کلتوري شناخت په حساب چې خبره کوي دا بیا تقابل راځي. نو یو تاریخ دی نو بل تاریخ دی نو بل تاریخ دی، نو یو ژبه ده نو بله ژبه ده نو بله ژبه ده. نو د ژبې او د تاریخ هم هغه ایکالوجي سره ډېر نږدې تعلق دی. نو یوازې ژبه نه، د ژبې لهجې، د ژبه په ذات خود، د ژبپوهنې عمل په ذات خود لږ ډېر سبق د هغې ویلی دی یعنې که صرف هغه کوې نو خو هغې دپاره جمع کړو. که څوک ادبیات کې بیا ادبیات دپاره جمع کړو نه تخلیقي کلتور تقابلي کلتور چې کله نو ژبه او تاریخ بیا په هغې کې راځي. یو بل کلتور دی پنځم ورته تاسو ویلی شي کیټګرایزیشن یې کولی شي سختیاتو کې
هغه د پاپولر مقبول کلتور هغه فولکلور زیاتره دی ناتړ چې ما چې بل ځای کې راځي هغه دغه ځای دی نو تخلیقي کلتور هم دی خدا مقبول کلتور هم دی چې کم ځای کې د لوبو ټورنمنټ یا خلک راجمع کیږي دا مقبول کلتور دی کم ځای کې چې داسې د حجرې مجلس کې هغه خلک راجمع کیږي دا مقبول کلتور دی کم ځای کې چې مثلا ډرامې دا مقبول کلتور دی خلک راجمع کیږي نو اتن ته خلک راجمع کیږي نو سندرې ته خلک راجمع کیږي نو مثلا تھیټر ته خلک راجمع کیږي نو ډرامې ته خلک راجمع کیږي دا او دا فوک زیات نه دا فوک دا کیسه چې دا د هغه ځای نه شروع ده مثلا د یوسف خان شبانو د کیسې نه شروع تر اوسه پورې روانه ده دا بیخي مقبول کلتور دی په دې اجرو کې به دا کیسې ویلې کېدې او دا خلک ورته ناست وو هغې سره تاسو شاملولی شي د مزاح عمل مزاح دا هم لکه مقبول کلتور کې راځي د مزاح د عمل د اولسي جون بېلابېل د پښتنو اړخونه هم په دې تسلسل کې تاسو والي او لږ حساب کتاب وکړئ چې پښتونخوا کې دا ما پښتونخوا ځکه وایي چې په هغې کې بیا نسلونه هم دي کله ناکله خلک پښتون وایي نو هغې نه بیا قام مراد نه وایي هغې بیا نسل مراد وایي نو ما لږ دغه فرق واضح کولو ځکه ما ذکر کړی چې دا پښتونخوا که بعضې خلک هغې سره بیا ځان نه تړي د پښتونخوا مطلب د حیثیت مجموعي که تاسو وایي د دې جغرافیې سره تړلي د تېر شوي مثلا د 14مې پېړۍ نه که تاسو وایي د 14مې پېړۍ نه تر اوسه پورې د 21مې پېړۍ د 500 کال دا 500 کال کې تاسو حساب کتاب وکړئ نو څلور 5 څیزونه ډېر مخامخ په دې کلتوري قدرونو کې ډېر مخامخ ښکاري تاسو اوس لږه اندازه لګېدلي چې بیا کلتوري قدرونه به څه لږه اندازه به ورته لګېدلي چې حجره به وي نو حجره کې به ناسته پاسته وي نو جرګه به وي جرګه یې مرکه وي نو دومره خو ظاهره به تاسو عالمان مطلب ظاهره خو ډېر عالمان دي لکه په دې پوه شي چې کلتوري قدرونه څه مراد دي نو که پښتونخوا کلتوري قدرونه تاسو راوالئ د تېر شوي 500 کاله هغې کې درې څلور 5 اړخونه ډېر مهم ښکاري هغه هماغه چې څنګه مخکې ما عرض وکړ چې کلتوري امتیاز یا کلتوري شناخت سره تړلي د هغه ایکالوجي سره او اقتصاد سره او تاریخ سره په تعامل کې او ظاهر هر ځای کې د ژبه خپل رول لوبوي قابلي کلتور پکې ټیک ټاک خپل رول لوبوي او د هغې هغه بالکل د ملا تیر دی مثلا تقابلي کلتور بیا یا ژبه بیا د هغې د ملا تیر دی د هغې په ذریعه منتقل کېږي لومبی شی دی اشتراکیت تاسو دا ویلی شي چې کم علاقو کې هم په دنیا کې کم علاقو کې خلکو د ټوټو په شکل کې یا د ډلو په شکل کې ژوند کړی دی نو د هغې ترمنځ یې څیزونه مشترک د پښتنو په سماجي ژوند کې یا سماجي کلتور کې یا د پښتنو ټولنیز کلتور د پښتنو ټولنیز کلتور کې ډېر مهم رول چې څه لوبولی دی هغه اشتراکیت اشتراکیت ته مطلب مارکسیزم نه دی اشتراکیت ته مطلب په ګډه ژوند نو ورشوګانې شریکې نو ځنګلونه شریک نو لارې بودرې شریکې نو ناسته پاسته شریکه نو کورونه شریک نو کورنۍ شریکې دا په ګډه ژوند کوو چې دا شاید چې ضرورت هم او دا د هغې د بقا دپاره یو لاره نو اشتراکي ژوند سره به خامخا دا راځي چې دلته یو مشترک ژوند دی هغلته یو مشترک ژوند دی هغلته یو مشترک ژوند دی نو نظام حکمرانی به کې به مرکزیت نه نو غیر مرکزیت د دې نظام حکمرانی کې ظاهرا نو غیر نظام حکمرانی سوشل ارګنایزیشن څنګه جوړېدی شي ممکنه نه ده چېرته هم چې مثلا یو 2000 خلک یا 15000 خلک ژوند کوي هغه ځان له خامخا نظام حکمرانی جوړوي څه تقسیم به کوي څه مارکېټ به جوړوي څه دفاع به کوي څه چل به کوي څه منظم کوي به څیزونه هغه بغیر د نظام حکمراني نه خو نشي کولی ناممکنه ده سره نه که څوک وایي چې د پښتنو نظام حکمراني نه وه نو هغه په دې حقیقت نه انکار کوي چې انسانان به څنګه داسې جوړ کړي د دې حقیقت انکار نشي کېدی بهرحال هر دا کولو دا نظام حکمراني ډاکومنټ شوی ځکه نه ده چې دا دې کې غیر مرکزیت نو هغه غیر مرکزیت نه خلکو بیا قبیلې جوړې کړي او قبیلې وګڼلې میران صاحب کنه کړی د دننه یو خلک مونږ سیده سوال کړه بیا کله د شیطان سکی کنه وایي چې
قبایلي پښتونې ما او آزاد قبایل ولا خامخا وایي نو دا مطلب په هر ځای کې داسې شوي دي د یو خاص دور نه خلک تېر شوي دي مثلا تېر شوي دي بیان صاحب په دغه باندې وایي او عرض مې دا کولو چې جدا جدا په غیر مرکزي شکل کې موجود وو نو ځکه یعنې حکمرانۍ کې غیر مرکزیت و نو دا د ګډې د ژوند لازمي تقاضا وه چې دلته د ګډې ژوند دی هلته د ګډې ژوند دی هلته د ګډې ژوند نو لامرکزیت غیر مرکزیت دی درېیم چې کوم ډېر مهم اړخ د پښتنو ګوره په نورو ټولو دنیا هم تېر شوی دی پښتنو باندې کوچیان هم کوچیتوب هم پرې تېر شوی دی نومیډیک لایف هم تېر کړی دی دهقاني او سوداګري هم کړې ده سوداګرۍ کې ورته ماحول ذکر وموندو چې دا تاسو که د لومړنۍ پېړۍ عیسویان راوالي نو دا سلک روټ دا د مثلا د دغه نه شروع شوی دی د چین نه شروع شوی دی او دا په پېښور کې بیا د دې مثلا اډاوځی په ځای نور هم وي تر باروچ پورې به رسېده ګجرات ته او بیا به هغه ځای نه رومن امپایر ته ته نو د چین که څوک وایي چې ګلوبلایزېشن سره دا خلکو تړلی شو د ګلوبلایزېشن نه ډېر مخکې خلک په یو سره تړلي لارې ګودرې دا یو لاره خو بیخي زموږ په دې وطن تېره شوې ده او د ډېر وخت نه نو د دې دغه لاره چې زموږ په وطن تېره شوې وه د دې د وجې نه د دې پښتونخوا وطن د افغانستان دا وطن افغان وطن پښتون وطن یا پښتونخوا دا وطن یا پښتونخوا لاین ورته وایي پښتونخوا وطن ورته وایي پښتون لاین ورته وایي څنګه ورته کوم اصطلاح چې تاسو مناسب ښکاري او ته کارولی شي دا وطن چونکې دا لاره به بیخي تېره شوې وه نو سوداګرۍ لپاره ډېر مناسب ماحول نور دنیا کې سوداګري به شاید چې ډېر وروسته شروع شوي بعضې نور دنیا کې خو دلته سوداګري د ډېر وخت نه شروع وه زه راځم یو بلې خبرې ته چې هغه د حیرانتیا خبره ده چې د سیاسي چلو شو ظاهره هغه چې پښتانه مختلفو ځایونو کې اوسېده او مختلفو قبیلو کې اوسېده د یو بل نه خبر وو چې موږ پښتانه یو د خپلې جغرافیې نه خبر وو چې دا زموږ حد دی مثلا دا کوهکاب زموږ حد دی کوهکاب کیسې دي دا کوهکاب زموږ حد دی مثلا ام زموږ حد دی او دا اباسین زموږ حد دی دې خبرو دې نه خلک خبرو که څوک پرې راغی که نه مثلا ایرانیان پرې راغلو نو هغې وایي چې موږ پښتونخوا خلک قبضه کړي دي یا پښتونخوا مو قبضه کړې ده او دوی به چې کله وشو نو دوی به هم داسې وایي چې باندې چا قبضه کړې ده یا دې باندې چا قبضه کړې ده زه خبرې راغونډولو کوشش کوم زر زر ما ته اندازه ده خو تاسو موضوع داسې ایښې ده چې هغه لازم خبره کېده تاسو بله خبره دا وکړئ چې پارټو والا کیسه وشي پارټو کې بیا خبره پوره کېږي نه هغې لپاره بیا بل د دې نه به یو موضوع راوځي بیا به بهرحال کړی نو ظاهره خبره چې هنر او صنعت موږ کولو دغه شان خو نو مثلا څومره بحث چې موږ د دې نه ځان داسې لګي که نه چې ځان له څه کپړې جوړوي څه یخنۍ کې پاتې کېده څه ګرمۍ کې پاتې کېده څه خوراک یې کولو څه ژوند یې کولو څه چل یې کولو بیمارانېده څه علاج یې کولو داسې خو نه وه که نه چې بس لکه ماډرنیزم راغی اتلسمه پېړۍ راغی نو بیا علاج هم راغی او بیا ګولۍ هم راغی او بیا کور هم راغی او بیا ورسره د پښتونخوا وطن کې خلک هم را پیدا شو بیا ورسره کلي مواد شو که نه 200 کاله خو راسې خو نه دي داسې شوي که نه دا خو د زرګونو کالو راسې تاریخ دی خلک آباد وو دلته دې وطن کې خلک آباد د هغې تاریخ شته د هغې یادګیري شته د هغې ارکایو شته د هغې مثلا ارکیالوجیکل ساینس شته څیزونه شته داسې خو نه ده لکه 200 کالو راسې کیسې آبادوي اوس چې کوم څیز ته ما اشاره کول غوښتل هغه دا وه د پښتنې کلتور سره چې کله خبره راځي بیا د ښځې خبره ورسره راځي د ښځو خو په هر دنیا کې ټوله دنیا کې شته او هر ځای کې د کلتور کې هغه شان برخه اخیستل څنګه چې سړی رسي هر ځای کې کلتور کې دی هماغه شان رول لوبولی څنګه چې سړي لوبولی دی نو چې دا پښتانه چې دي که نه بس به یې دې ښځې مړې کړي دي که نه بربادي کړي دي بربادي کړي دي او بیا چې خلک راځي حمله کوي که نه وایي مونږ د پښتنو ښځې ازاد بیا هغه سپیواک وایي که نه چې سباټن سپیک دی هغې وایي که نه وایي چې دا خړ خلک راشي که نه نه سپین خلک راشي بیا د خړو خلکو نه خړې ښځې خلاصوي بیا بېلابېلو ځینو نومونه نه علم بیا تاسو
دې حساب کوي بیا له وینځو نه خلک راشي بیا د پښتنو سرونه پښتني کوي دا هغه د پاره حملې کوي هغه د پاره نن راولي هغه د پاره کیسې کوي کتابونه هم لیکي بلا کیسې کوي دا تاسو کله سوچ کړئ چې د دې سوچ چې شپاړسمه پیړۍ کې چې کوم تحریک موجود دي باقي کې خزي او خزي پکې د لیډرشپ رول لوبوي د بیرو خان خزوا شمسو بیبي کبه صحیح و شمسو بیبي ملګری د ثوابه مردان کله سواد خزي وي کله پیښور خزي وي یو نه دوا نه درې نه څلور نه لخکرو انګلیش د عربو خزي لخکر کې وي مثلا عشان د پښتنو خزي وي چا به خزي تړلې وي د هغې په لښکرونو کې نه ښکاري دا چې کوم په نیټ فلکس باندې فلمونه راځي هغې لښکرونو کې ما ته خزي نه ښکاري دلته خو په لښکرونو کې خزي وي په جرګو کې خزي وي په مرکو کې خزي وي په جرګو کې په تنازع په حل کې خزي وي دلته په اتڼ کې خزي وي دلته په واده خاده کې خزي وي دلته ډېرې فیصلو خزي کولې بیا په 19مه پیړۍ کې چې بیا حکمرانی جوړې مثلا ہوتے کہ حکمرانی جوړې کې سلسله اتھارټي جوړې بیا پکې نازو انا راځي بیا د هغې نه څو کاله وروستو 10 کاله وروستو چې کله بیا دراني امپراتوري جوړېږي سنټرلایز اتھارټي جوړېږي بیا زرغونه انا پکې راځي د هغې نه مخکې ما درته ونه ویل د هغې نه مخکې د خوشحال بابا خپله ذکر هم کړی دی او د هغه سره تړلي مثلا د عبدال خان خټک چې کوم کتاب دی تاریخ مرصع هغه تاسو وګورئ د خوشحال بابا نو کلامونو دیوالونه چاپ او د روحاني تحریک کې خو ښځې دومره ډېرې وې چې مثلا وروسته بیا چې خلکو کوم اعتراضات کړي دي یو اعتراض پکې دا و چې دا خو دوی په شریکه کار کوي دا خو ډېره ګناه ده په شریکه کار نه وي او دا د ګناه والا سړی چې و دا هغلته د دهلي نه د دهلي د پایتخت نه مثلا خبره کوي دا د هغه خبره کوي د نومونه نه لږ تاسو په خپلو کې خلک دي بیا په دې دوران کې بس صرف د 18مې پیړۍ او 19مې پیړۍ په دې کې ښځې وتړلې شو پښتنې ښځې وتړلې شو څنګه چې نورو دنیا کې ښځې تړلې شو پښتنې ښځې وتړلې شو خو بیا یو تحریک راپاڅي خدای خدمتګار تحریک بیا په دلو ښځې نو لیډرشپ هم کوي نو شعر هم وایي نو نظم هم چاپ کوي نو جرګې هم کوي نو مرکې هم کوي نو جلسې هم کوي نو جلوسونه هم کوي نو الیکشن هم کوي نو انتخابات هم کوي نو خو چې راځي پښتنو ښځې بربادې پښتنو ښځې به نه بربادي کړي خو تا چې پښتانو د پښتنو ښځې څومره بربادي کړي دي دا خو به تاریخ حل ویلی دی که نه نو بیا دی دا وایي مثلا دی دا وایي دا د کلچر ویلیوز خبره کومه دا کې مثلا موجوده بیا سوال جواب پرې شو بیا دی دا وایي چې په د پښتنو کلتوري ویلیوز کې پښتنو کلتوري قدرونه دا پیټریلینیر دي دا پیدري دي سړي دي بیروخان خو بیا مړ شوی و که نه دا پوره تحریک چا سنبال کړی او شمسو بیبي څنګه کړی بیا په 1980 کې یو تحریک بیخي مثلا ډیکیپیټیټ شو د دې وطن د پښتونخوا وطن یو تحریک ډیکیپیټیټ شو جنونو ته لاړ دغه شو جلاوطن شو بیا یو ښځې تحریک په سر راغلی څنګه شمسو بیبي دا ولې کېږي لکه مثلا دې وجه څه ده نو دې وایي چې پیټرولینګ یو دا خبره کوي بیا دوی خبرې چې یو خو دا دی چې د سړو دویم دا وایي چې بې سره دي اسیفیلس دي دومره متضاد صورت یو وایي دا د دغه راواله دی الفنسټن راواله ته کلفکیرو پورې تاسو ټول وګورئ دې کې وایي څلور پنځه څیزونه تاسو او بیا موږ هم دا قبول کړي چې ډېر زیاته جوړې خراب شو ډېر برباد شو ډېر تباه شو
بیا دې دا وایي چې دا پیټرنیج مطلب پدر سری دا پدری مزاج دی ورسره وایي چې دا بې سره دی دې درې نشته. بیا دې دا وایي چې دا سیډنټري دي لکه په ناس خلک دي ناس خلک. بیا ورسره وایي چې مارشل ریس دی ناس خلک پوه جوړولی شي لکه دا د ده په ټوله کې دا ټوله کیسه کې دا تاسو وګورئ دا په سلګونو کتابونو وګورئ په رښتیا درته وایم دا ورته داسې د زاداتو مجموعه ښکاري. بیا قبول کړي دي مونږ دا مونږ مطلب دا دی چې کوم قبول کړي دي هغه قبول کړي دي بیا څوک په دې زور کوي چې بس لکه پښتنو داسې او بیا پښتنو داسې دا غیرت والا کیسه چې کوم ښځو سره کړلی شوې ده دا لږ تاسو په دې تجزیه وکړئ چې دا کوم ځای نه راغلی د 200 کالو مخکې د حساب کتاب وکړي 200 کاله د 10مه پېړۍ 19مه پېړۍ نه اخوا راځي حساب کتاب وکړي راته وښایي چې دا کوم ځای نه راغلی بیا به سمون خو ما واخیستل لکه که نه پرشنایزیشن او عربایزیشن او ګلوبلایزیشن بس دا اخیری خبره کومه چې د کلتور انا دا پریږدو امن سره څه تعلق دی مهران صاحب دا پریږدو چې څنګه تاسو مناسبه ګڼئ. بس صرف یو سوال ستاسو دغه کې پرېږدم بیا که تاسو پرې سوال کوئ نو هغه به کومه یو سوال دی د کلتور او امن په هکله دا خبره یو سوال کومه بیا که تاسو سوال کوئ نو په هغې خبره کېدی شي د کلتور امن سره څه تعلق دی که د کلتور او امن د تعلق په هکله موږ دا سوال وکړو چې دا ولې کېږي چې کله چېرته په یو قام باندې یا په یو طبقه باندې یا په یو خیل باندې یا په یو ډله باندې یا په یو منطقه باندې خلک قبضه کوي نو د هغې کلتور د منځه وړي د هغه په سندره ګزار کوي د هغه په جرګه ګزار کوي د هغه په ژبه ګزار کوي د هغه په ناسته پاسته ګزار کوي د هغه په حجرو جماعت ګزار کوي دا ولې دا کلتوري عمل د منځه وړي د دې وجه څه ده د دې سوال لږ بحث وکړئ خبره وکړئ سوچ پې وکړئ بس د دې مطلب خو دا نه شي ګڼي چې دا کلتوري عمل د قبضې خلاف او د اثر خلاف او په خپله د خپل جوړولو عمل او په دې د جوړولو په دې عمل کې د پروډکشن په دې عمل کې د حصهدارۍ نه یعنې حصهداري کوم عمل دی حصهداري ده پروډکشن عمل کې چې کومه حصهداري ده هغې کې کلتور یعنې یو خو د قبضهګرۍ خلاف کلتور مهم خنډ دی لکه تر ټولو غټ خنډ دی دویم په پروډکشن عمل کې د حکمرانۍ عمل کې د اقتصاد عمل کې د یوځای کېدو عمل کې د راغونډېدو عمل کې د ادارو عمل کې کلتور تر ټولو مهم رول لوبوي دا نه د دې مطلب دا نه شو دی په دې سوال غور وکړئ بیا په دې سوال غور وکړئ چې کوم مزاحمتي تحریکونه دي هغه ټول مزاحمتي تحریکونه مرخاني تحریک د پښتونخوا کې والي نو اتڼ میوزیک او ادبیات یعنی دا ملا زانی فریش کی به شاعر و تو هغه منظم دیوان چاپ ورکړ چاپ خانه نه ورکړ میوزیک د میوزیک راګونه په روحاني جات سرونه راګونه سرونه او اتڼ خو هغه ته به خلکو دا اتڼ لګي دا څه وجه وه چې د خوشحال بابا ټول فکر دا په شعر کې او په علم کې راغلی دی او بیا دا څه وجه وه چې بل تحریک و خدای نګار تحریک پښتونخوا کې چې هغې شعر منظم کړی دی هغې لیکلوس هم منظم کړی دی هغې ژبې عمل هم کړی دی هغې د میډیا چې کلتور سره کوم تړلی عمل دی د میډیا عمل د خپرولو عمل ما ته وایي که دې سره تړلی عمل د میډیا عمل د خپرولو عمل د میډیا عمل منظم کړی دی نو تیټر هم کړی دی نو د سندرې عمل منظم کړی دی
نو د فنون عمل منظم کړی دی د دې سوجو د دې مطلب مزاحمت په دې سره سره څنګه چې ما مخکې د اشاره وکړه چې کوم پایمان حکمرانی کوله نو اګین ځای پر ځای باید داسې کولونه کول دا یو بل مهم سوال دی کلچر سره تړلی مهم سوال دی چې په دې راتلو چې ښه پلیشرز او بیا ایمیډیټ پلیشر نه بیا څه مراد دی او بیا ګریټیفاینګ مطلب ډیلیډ ګریټیفیکیشن بیا څه مراد دی او بیا مثلا ایمیډیټ تفریح کې چې خلک ونخلي سمدستي تفریح کې چې خلک ونخلي بیا هغه څه نتیجې وروړي او بیا چې کله دا بیخي شعوري طور د یو ډېر فکري عمل لپاره او شعوري عمل لپاره کار راولي بیا هغې نه څه عمل جوړېږي زما خیال دا دی چې که اوس هم په پښتونخوا وطن کې د هغې ځایي کلتور د دې ټولو عملونو کار نشه یا د دې ټولو عملونو د کار کېدو نه راووته او هغې خپل ځان ته سپیسز جوړ کړه خپل ځان ته د پریکټسز عمل جوړ کړ یعنې د افعالو ځایونه ځان ته جوړ کړ داسې ادارې ځان ته جوړ کړې سنداره سکول اف آرټ اند میوزیک دا داسې ځایونه چې کوم ځای کې مثلا حجرې دي او چې کوم ځای کې هلته کمیونټي سنټر مثلا ځان ته جوړ کړي یا د بحث او د مباحثې او مکالمې عمل ځان ته مخې ته راوسته او د تړون عمل به مخکې بوتلی تړون عمل به مخکې بوتلی نو زما یقین دی چې دا کلتوري عمل بیا د فساد خلاف د جنګ خلاف د قبضګۍ خلاف تر ټولو لوی عمل جوړېږي خو په دې بحث پکار دی په هر حال چې بحث وشي موږ کومه طریقې سره کولی شو ځان ته کلچر سپیسز څنګه جوړولی شو بیا په کومه طریقې سره هغه سپیسز استعمالولی شو بیا کلچر پریکټسز یا کلتوري افعال هغې کې څنګه په مخکې بوتلی شو بیا یو بالکل کلتور د سیاسي عمل په توګه موږ څنګه په کار راوستی شو بیا د بدلون دپاره څنګه په کار راوستلی بیا فساد ختمولو لپاره څنګه په کار راوستلی شو بیا موږ متبادلات څنګه جوړ موږ د سوشل میډیا متبادلات څنګه جوړولی شو موږ د روغتونونو متبادلات څنګه جوړولی شو موږ د عدالتونو متبادلات څنګه مخې ته راوستلی شو موږ د ادارو متبادلات انتظام متبادلات څنګه مخې ته راوستلی شو موږ مثلا د اقتصاد متبادلات څنګه مخې ته راوستلی شو دا متبادلات د کلتور یا د کلتوري عمل په ذریعه مخې ته راوستلی شو هغې دپاره ډېر لوی انقلابي فکر او انقلابي سوچ کوم پکار دی چې کوم موږ صرف مثلا په دې حساب په هغې باندې صرف خو نه په هغې باندې دا مهمه خبره کول پکار دي او بحث پکار دی کېدای شي داسې دور راشي چې موږ متبادلات جوړ کړو چې متبادلات جوړ کړو مثلا د جرګو مرکو متبادلات مثلا جوړ کړو د ریسټریکټیو جسټس کدی مثلا د اقتصاد متبادلات د هاوسینګ سوسایټي په شکل کې د کوآپریټیو سوسایټي په شکل کې ترکیب د نامیاتي کرکیل په شکل کې متبادلات جوړ کړی شو د روغتونونو په شکل کې متبادلات جوړ کړی شو نو د جنګ اقتصاد به بیخي موږ د منځ ویوسو بیا دې ځان لکۍ جنګ لګیا دي که نه موږ د لښکرونو بچ یو ځکه تاسو اوس اخري دا سوال وکړي چې کومه ټولنه چې کله فوج نه دی جوړ شوی تر 19مې پېړۍ پورې 18مې پېړۍ پورې فوج پکې نه دی جوړ شوی امپراتوري صرف هغه جوړه شوې وه کومه امپراتوري چې مثلا په هند کې وه او دی چېرته په یو فوج کې نوکر و د بیا مثلا په هغې لوکه بله امپراتوري نه وه جوړه غیر مرکزیت و اشتراکیت و د وسلې کارخانې نه لرلې کوم علاقې هغه علاقې جنګیالۍ څنګه کېدی شي یا هغه علاقې کې اوسېدونکي خلک جنګیالي څنګه کېدی شي دا جنګ ورته چا راوستو څنګه راوستو په کوم شکل کې راوړو همدغه زما سوالونه وو دغسې خبرې مې اوس هم بلا موضوعات د بحث نه بهرحال پاتې شو کله بیا خدای مو کرا کا او کله بیا سره کېناستو نو کله بیا سره بحث وکړو اوس هم مثلا تاسو کوم څیزونه چې پاتې دي په هغې سره بحث کېدی شي نو ډېره مننه کوم ډېر صبر سره مو ورېده یو ځل بیا د سنداره سکول اف میوزیک اینڈ آرټس د ډایرکټر د مسعود مسیح صاحب او د CRPD di Center for Regional Policy and Dialogue Director Mehran Wazir से इसरार दावड़ से संस्थान सुकून सुमरे तनासी कने कनुना चा ना पाती ना पाड़न उससे सुकून ले ज़्यादा मना न कोई सबर मोरिद लग किसी दकीक शुआ वो दामा कोशिश ता कोलो फैक्ट सरा मतलब कंक्रीट चीज़ों सरा सरा theoretical aspect में महत्वराशी उसको बड़े तासी भी صوبه تاریخ وي صوبه سیاسيات وي صوبه سماجيات وي صوبه انتروپولوژي وي باید چې هغه ټول څیزونه ستاسو مخې ته په یو ځای راشي دا په یو ځای راوستل هم یو داسې خواهش دی چې هغه شاید ممکنه نه وي نو ډېره مننه کوم ډېر ښه دی صاحب مننه دا کم ملګري ډاکټر صاحب تاسو ډېره مننه او واقعي دا چې کومې خبرې وې
دا ډېرې زیاتې وې او وسیع وې او بیا تاسو په دې ټایم کې راغونډې کړلې. د دې دپاره هم ډېره مننه. کم نوي ملګري چې راغلي دي هاته شراغلاست وایو چې کم زموږ د شراغلاست نه پاتې شوي وو فارملي هاته شراغلاست وایو. زه عموما کوشش کوم لږ هغه غوندې ځان هغه کوم چې د ډاکټر صاحب خبرې لږ سمري وکړم، خو نن تاسو ته ټولې خبرې په دومره ښه شکل کې راغلې چې سمري کولو پکې هم هغه نشته، راغونډولو پکې هم حاجت نشته. او دا دی چې کوم نقطې مخې ته راغلې، کوم سوالونه مخې ته راغلل، تاسو به بحث پې کوئ او دا بحث به په نور ځایونو کې کېږي. اوس تاسو ته خواست کوو که چا سوال وي، څه کومنټ وي او څوک خبره کول غواړي په دې موضوع کې، نو تاسو ته دعوت درکوو چې تاسو یې وکړئ. دا ورکړئ. زما نوم جواد خان دی او د پی اس اف نمبر انفارمیشن سیکرټري ما. ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت راکولو. زما تپوس دا دی چې تاسو په کلتور کې د بدلون خبره وکړله چې د مخکې نه چې کوم دی بدلون روان دی په کلتور کې، او دا خبره چې کوم دی دا مونږ لکه ډینای کومو چې لکه مطلب کلتور چې کوم دی هغه صرف مخکنی و، یا د مشرانو هغه پګړۍ، د مشرانو څپلۍ، د مشرانو جامې، دغه شانتې حجره جومات یا د نور څیزونه. خو که یو بل طرف ته وګورو نو یو چینج بل چې کوم دی هغه راغلی، هغه مونږه انډیویجولیزم چې کوم دی هغه راغلی. نو دې ته تاسو په څه نظر باندې ګورئ؟ او بل تپوس مې دا دی چې کلتور چې کوم دی دا لازمي خبره ده چې دا به چې کوم دی پازیټیو وي که نه، د دې څه نیګیټیو سایډز هم شته دی. لکه څنګه چې پښتونولي ده نو دا چې کوم دی دا یو پازیټیو سایډ دی، حجره جومات داسې تګ راتګ نورې داسې څیزونه چې کوم دي دا یو پازیټیو سایډ دی. خو دغه شانتې که موږ نور هم وګورو نیګیټیویټي چې کوم ده که نه هغه شته دی. تاسو په دې باندې ستاسو څه نظر دی؟ ډېره زیاته ډېره مننه کوم جواده. څنګه چې ما وویل چې کلتور کې بدلېږي هغه اضافي دی، د هغې د وجې نه دوی سره دا تړلي دا خبره خامخا وتړي. دا خبره ډېره زیاته مهمه ده. نو دا سوال والا حل کېږي چې کلتور کې تنوع تکثیریت هم لري. لکه تنوع نه بغیر د کلتور پېژندنه نشي. څنګه چې مثلا ایکالوجي مثلا د پوهار ایکالوجي، مثلا د پېښور د درې ایکالوجي، او مثلا د بوکاریا درې ایکالوجي مثلا که نه، یا د مټې درې ایکالوجي، یا مثلا د بیلمل درې ایکالوجي. دا ایکالوجي دې کې به تنوع خامخا وي. د تنوع په بنیاد خلک ګوره داسې نه که نه چې یو قومي داسې چې په یو خاص غټه جغرافیه کې یو ایکالوجي وي که نه، مطلب یو طبیعي چاپېریال وي، غټه طبیعي چاپېریال وي، نو هغه چاپېریال کې هم بېلابېل تنوع ممکن ده. د لهجو په حساب هم، د کلتورونو جامو کالو په حساب هم، او د ناستې ولاړې په حساب هم، د خوراکونو په حساب هم، خو هغه په نیشنل اثر نه غورځوي. چې کله دا طبیعي جغرافیې نه بله جغرافیه شي، د نباسي نه دې خوا راوړي، دا طبیعي جغرافیه کې بدلون راغلی. بیا دلته به جدا جدا وي، د پوټوهار به جدا وي، د بل به جدا وي، د بل به جدا وي. بیا دلته هغه دلته هم تنوع وي. څنګه چې د هغه ځای د پښتونخوا د کلتور او د پنجاب د کلتور ترمنځ تنوع ده، داسې د پنجاب دننه یا پښتونخوا دننه تنوعات موجود وي، تفصیلات موجود وي. نو خو په هغه بنیاد د نیشنل سوال نه کېږي. دغه هم کلتور دی کوم چې مثلا ستا نیکه یا زما نیکه کولو، کومې کپړې اغوستې، کوم جامې پیزارو، کاري پیزارو، څنګه اوسېدو، څنګه خوراکونه کول، څنګه خبره کوله، څنګه ناسته پاسته کوله. او ته چې اوس سکه دام کوي، که څوک وایي چې څوک صرف هغه کلتور دی که نه، نو هغه د کلتور د بدلون نه انکار کوي کوم چې په حقیقت کې ممکن دی. مشاهدې په حساب چې کوم چې هغې دپاره د څیز دپاره کوم څیز دپاره امپیریکل ایویډنس نه لرو، دې لپاره دلیل نه لرو، ثبوت نه لرو. دا بیخي سمه وایي ته چې په هغې کې ډېر څیزونه داسې دي چې هغه انسانانو د خپل
ضرورت لپاره ټول ظاهره خبره چې د هغې ګټې شته فایدې شته ځکه یې جوړې کړي دي څه څیزونه پکې داسې راغلي دي چې هغه نقصان ورکوي دې څه نقصان ورکوي ما مثلا دا سوال مې چې وکړ څه وایي چې مثلا په سوات کې یا ایز ا هول والا یوسفزو کې چې څنګه مثلا مایګریشن عمل شوی دی زه بنیر بس دغه ملکند وایي ملکند یا مندر دې کې چې کوم عمل شوی دی نو د نن نه 1500 کاله مخکې ښځو داسې ژوند کول لکه چې کوي دا ممکنه ده لکه سړی داسې سوچ کوي 1500 کاله خو ډېر لرې خبره ده 30 کاله مخکې داسې ژوند کول نو په دې لنډکي نه جوړې نه په هغه غاړې نه په دې میلې نه راکوشم نو په دوربین کې به مې مشکل کار نه لیدل ته لیدلې وکړه ما خو کله نه لیدل خو چې راکوشي ترتیب به هغه پولیس نه نو بهرحال ته ښه پوهېږي چې څه غواړم نو دا اوس دا چې کوم بدلون وو دا بدلون اوس دغه یو امیر صاحب ناست وو بیا هغه امیر صاحب سره نور خلک وو بیا نور خلکو سره نور خلک وو بیا یې سره ټوپک وو بیا یې سره کوتک وو بیا یې سره فتوا وه بیا یې علم جوړ بیا به کیسې کولې بیا ورسره ریډیو نه ریډیو به کیسې کولې دا عمل استعمال کړی دی او دا عمل استعمالولو لپاره ظاهره و چې په خپلو نه کولو مثلا په خپلو کوی کولو خو د دې عمل لپاره هم سهولتکاران موجود وي ښکارې دي سهولتکارې دا ته ښکارې دي ما ته ښکارې ما ته ښکارې دي د دې مطلب دا دی چې دا چا کول د دي او چې دا چا سهولتکاري و د دي د دې ګټه په دې کې و چې دې کې دغه بدلون راشي نو هغې دپاره خو باید نظریاتي بنیاد جوړولو نظریاتي بنیاد دا و اوس ما بعض خبره کولې چې دغه درکې دي درکې بلا مو دې موږ ماشومتوب نه لکه په ګرمۍ کې به 2-3 میاشتې موږ غلطو 3 میاشتې نو کور پېژنم کور پېژنم اوس هغې کې چې څومره بدلون راغلی نو یو بدلون خو هغه دی چې کوم د هغې د ګټې لپاره راغلی دی خو بل بدلون ورباندې راتپلی شوی دی دغه راتپلی بدلون دې خطرناکې کیسې را پیدا کړي نو هغې نظریات هم را پیدا کړل نو د هغې د غیرت یو تصور را جوړ کړو ما څنګه چې درته وایي چې د غیرت راغلی راوس پړی چې دا څه شی دی لکه مثلا بوتل دی اوبه دي ګازره ده مولی څه شی خو وي که نه هغه روز پړی چې دا څه شی دی نه ته په خپله اندازه لګي چې دا څه شی دی نو دا او بیا دا وتړولو عمومي خلافت سره نو خلافت څه شی دی په هغې هم لږ پوهېږه داسې ده که نه نو دغه ټولو باندې سوال اوچتېدل بیا هغې باندې سوال اوچتول حرام کړه هغه سوال اوچتول بیا بیخي داسې کړه چې نو هغې کې بیا څیزونه راغله نو د هغې را چې انګریزان راغله نو یو خان له څیزونه ورکړي نو بل خان له څیزونه ورکړي نو بل ملکي جوړه کړې پلان جوړه کړې ډګري جوړه کړې بیا سره یو بل سره اچوي نو چې کوم ځان له خلکو په خپله جوړ کړي دي نو هغه به ظاهره خبره شي د خپلې ګټې لپاره جوړ خو دا چې کوم طور کې نقصانونه ویني چې دته ښه به دی چې دا نقصان دی خو پرېښودی شي دا راته شوي دي د دې لپاره یو ویلیو سیسټم جوړ کړی شي د لپاره ټول معیار جوړ شوی دی د لپاره قدرونه جوړ شوي چې اوس هغه کار نه کوي نو بیا چې کوم تحریکونه مزاحمتي راغلي د هغې خلاف هغه مثلا د انتهاګرۍ خلاف مزاحمتي تحریکونه دي او که هغه د قبضهګرۍ خلاف مزاحمتي تحریکونه دي هغه ټولو بیا دا سوالونه سپړونکي دي د دې سوالونو خلاف لیدلي دي د دې خبرو خلاف لیدلي دي لکه هغې مثلا ښځې په مخ کې راوستې دي ای د غیرت بل شان تشریح کړې ده ای د پښتونولۍ د دښمنو خلاف تشریح کړې پښتونولي مې دې چې دښمني به نه کوې معقول به کوې پښتون به جنګ نه کوې جرګه به خبره حل کوې خبره به خبره حل کوې بادشاهي سوچ به نه کوې خپل نو هغه د دې مطلب دا چې د خاورې کوم تحریکونه د خاورې د ګټې لپاره نو هغې د دې خلاف د دې مطلب دا چې دا کوم څیزونه وو چې کوم ته ګڼي چې دا هغې خلاف لکه مثلا دښمني شوه یا مثلا دا د غیرت په نوم دا کیسې شوې یا مثلا دا ډېره غټه مثلا لوی شوه لالچ شو دا ټول څیزونه دا مثلا دا ممکن که څوک وایي چې دا نیچرلی دې سوال اهم دا دی چې څوک وایي چې دا نیچرلی دا ډېر لوی خیانت دی ډېر لوی علمي خیانت دی نیچرل
صرف هغه دي چې کوم سپوږمۍ ده او ستوري دي او ونې دي او ګل دی او دغه دي دا نور څه چې تا پیدا کړي دي که خیال دی او که فکر دی او که سندره ده او لاس ده او که استوګنه ده او که خوراک دی دا ټول دې کې یو شی نیچرل نشته دا ټول تا په خپل پیدا کړي نو د هغه اثرات پېژندل دي او بیا د هغې خلاف مزاحمت کلي کلچر په هغې حساب استعمالوي کلچر بیا خلکو د قومونو یا د علاقو یا د منطقو یا د ډلو یا د خیلونو په ضد هم استعمال کوي قانون په ضد هم استعمال کوي څنګه چې ما مخکې وویل چې دا کنټسټډ د خلاف هم استعمالوي خو دا د مزاحمت لپاره هم استعمالوي اوس تا او زما فرض دا دي چې موږ کوم څیزونه کوو چې دا د خلکو د ګټې لپاره دي کوم څیزونه د خلکو यो तاسو هزار پوری کړل نه نو هغه کې هغه الک د یو لفظ کشمیریانو ته تشریح کوي کنه ویل ها چې داسې وشول چې یو زموږ سره دا کېل ول چې وشه بینک ته یو ډاکو راغی نو په دې منیجر پسې سر پسې ټوپک ونیو چې روپۍ راوباسه کریم راو دی روپۍ راواستلې ټولې بیا د بل کاونټر ته ورغی عینکې مینکې ولګولې ځان یې راسپه کاونټر ته ورغی چې فارم راکړه زه پکې اکاونټ خلاصوم مونږ ته د دومره بحثونه او د دومره لیټریچر په دې کې کم از کم چې دا پته خو لګي چې دغه چې کوم غیر واستلې زموږ د کلچر سره زموږ د ټول کړو سره د دې پته ولګي چې اکاونټ څوک خلاصوي دا روپۍ کم ځای نه راوړي دا ټول کلچر یې بند کو کیسه ټوله ختم کړه سپک یې کړله زه وحشي یم زه پلانی بیا دوه درې شیانې راوړه دا د پښتونولي په وجه سره زما ته دا مثال را یاد شو بیا یو څو شیانې راوړل مخې ته راته کښې شول وایي چې دا ستا کلچر دی مطلب دا نور اکاونټ خلاص کوي نه بل څوک ملګری سوال کوي ظهیر صاحب زما سوال دا دی چې ظهیر عباس مسید زه هیله انسټیټیوټ فار ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ چیرپرسن یم او بای پروفیشن زما زیات شوق او تجربه ایز اے جینډر ټرینر دی یا کنسلټنټ دی نو زما زیاتره کوشش دا وي همیشه چېرته هم داسې ایونټ وي که نه نو ما ذهن کې یو سوال راځي چې د میرمنو کردار په کلچرل لایف کې بیا مطلب که مونږ کلچر چینج خبره کوو ما سوال دا دی چې د پښتنو په کلتور مونږ خبره کوو که په تاریخ کې ګورو یا ماډرن یا کرنټلی چې مونږ خپل کلتور خبره کوو تاسو ته څه لګي آیا دا سوال دی چې زمونږ میرمنې چې دي هغې څومره حصه ده په دې کې او ډیره ده لږه ده هغې پرمختګ پر څه کولی شو په دې حساب ولې چې ټولنیز ژوند خبره کوو زما فکر دا دی چې خالی دا نه چې مونږ پښتانه اوورال که پاکستان خبره کوو یا دې خطې خبره کوو یو ټرم مونږ یوز کوو پیټریارکل کلچر که نه او په څه توګه لکه پښتنو کلچر هم مونږ ویلی شو چې پیټریارکل دی مونږ دا نه شو ویلی چې سړي ښځې هغې کې زیات په فرنٹ لاین دي که نه که کلچرل پروډکشن خبره کوو یا د موسیقي خبره کوو یا د آرټ خبره کوو چې کم د کلچر یو پبلک ډسپلی دا یو پبلک پرفارمنس دی هغې کې د میرمنو کردار ډېر کم ښکاري او هغه تاسو وینئ هم لکه اوس مونږ فرض که دلته هم ناست یو که نه نو مونږ کې یوه فیمیل ده وي جس یو لکه یو انډیکیټر دا دی دغسې مونږ چې بهر ته کله دا اتڼ پروګرامي زمونږ ستاسو په پښتنو ټولنیز ژوند کې د موسیقي د آرټ په دوڅم باغی هغې کې د میرمنو ډېر کم مونږ وینو پارټیسپیشن نو دا ولې دی دا زمونږ یو کلچرل هغه دی مطلب یو هسټوریکل مسله ده وایا دی باندې دی شي بدلون په یا دی چینج کولو لپاره کانټیسټ کولو لپاره څه پکار دي ستاسو په نظر کې ظهیر عباس اخیری پیله چې ما ستا نوم وویل دا ظهیر ومنه دا عباس کله درې سوالونه ستا په سوال کې راځي زه کوشش کوم چې دغه شي یو خو ما مخکې دا سوال اوچت کړ چې د 14مه پېړۍ کې
چې یو د تصوف تحریک اوچتېږي مثلا نو هغې کې د ښځو تعداد د نیم نه زیات وي، بلکې په داسې سټیجز کې یا په داسې پړاوونو کې هغه تحریک ښځې ایثار کړي کوم ځای کې چې سړي ختم شوي دې کې پټیټ شوي تحریک 15 بچي مړ شو 4 بچي په جنګ کې مړ شو پیرو خان شمسو بیبي ایثار کړي بیا ټول دغه ختم شو بیا بیبي علیه ایثار کړي او دې سره سره بلا او د خیر بیان چې ته کوم کاپي استاد سره ده که نه دا خیر بیان بیبي بسایي په چا لیکلې وه ښځې د علم ښځې محفوظ کړې ده که نه ښه بیا چې کله د امپراتورۍ خبره راشي په 18مه پېړۍ کې نو بیا یو ښځه پکې یو مرکزي رول لوبوي سنټرل رول لوبوي اوس دا چې کومې ښځې په روحاني تحریک کې وي یا کومې ښځې مثلا کومه میرویس بابا چې کوم مور وه نازوانه نو دا ښځې د داسې خو نه وي راغلې که نه چې ځان له جدا ښځې وي په هغه علاقه کې رواج داسې په هغه علاقه کې رواج داسې وکړه او د 14مې پېړۍ څومره موده وشوه 1500 کاله 1500 کاله نه مخکې د پښتونخوا کې چې څومره کرکیله کېده دا سوال کله ما په دې کې دا لیکلي وو ظاهره خبره چې وخت کم شو چې دا سوال کله چت کړی چې دا کرکیلې چا کوله د پټي چا ساتلو د باغونو چا کوله که نه دا سوال چېرته په دې سوال چېرته پاس شوی دی دا دومره موده 200 کاله راسې په زرګونو کتابونو لیکلی شو په زرګونو ما ورته وایي تضادات دی دا دي چې دا پیټرولینیل دی نو ورسره وایي دا ایسیفیلزم دی پیټرولینیل مطلب سړي سره تړلی دی ورسره وایي چې سر یې نشته بیا وایي سیډنټري دی او ورسره وایي چې مارشل ریس دی نو خو دې سره دا هم خبره تړلې ده ما بار بار دا عرض وکړه چې 200 کالو نه مخکې لږ حساب کتاب وکړه دې 200 کالو کې څه چل خو شوی دی نو څه چل شوی دی دې 200 کالو واسطه څه چل شوی دی دې 200 کالو کې څه چل څه چل خو شوی دی هغه چل څه اکاونټ خلاص شوی دی نو چا خو اکاونټ خلاص کړی دی اکاونټ چې چا خلاص کړی دی هغه اسمان راغلی دی 200 میلیونه پیسې راغلی دی اوم سمندر راغلی دی بیا دلته ویلي چې زه دلته سبق خوایم دا سبق ورته خوایم او دا ډېر زیات جاهل خلک دي او ډېر زیات وحشي خلک دي بیا دې مهذب کوم او د مهذب کوم یې په څه په یو ورځ به کلي بیخي به د کلي وانوم که نه کلي به بربادوم خرابوم دی دوکې به کوم دروغ به وایم دا دې مهذب دوکه به کوم دروغ به وایم جنگ بکوم خلق به وجنم او خلق مهذب کوم ډېر پاره کوم چې خلق مهذب کوم دوکه به دروغ به وایم دا د یو غازي امان الله خان خلاف کومه کیسه چلیدلې ده الیاس ناس دی یعنې د دروغو چې په دې ژوند کې مړه د عمران خان د پلس کې ضرب ورکړه هسې یو خبره کوم که نه دا باندې بد نه لګي چېرته کنه نو دومره دروغ ویلي دي دومره دروغ او دومره جاسوسۍ که دې 200 کالو کې څه چل شوی بیا دا 200 کاله چې مثلا تېر کړ او ښځو ډېر لوی محنت وکړه مثلا خدای خدمتګار طریقې ښځو ډېر محنت وکړي چې څه چل را جوړ کړه بیا پکې جهاد شروع شو بیا څه چلو شو بیا چې اکاونټ خلاص کړه د 50 کالو نه دغه اکاونټ روان 50 کالو پورې اکاونټ و چې لږ دلته خلاصېدل شروع شو بیا دغه اکاونټ شروع شو اوس دغه اکاونټ روان دی اوس دا سوال چې ګینې پښتنو ښځو رول سو چې څنګه د ټولو دنیا د ښځې رول هسې پښتنو ښځو رول د پټیم کرل باغ هم ساته خشاک هم روړه اوبه هم روړلې کور هم ساته د کورنۍ حکمراني هم کوله جرګې مرکې هم کولې او بچي هم روړه بیا چې کله ورباندې قبضه وشوه نو مزاحمت هم کولو
پوګه ولاړم چې کله تحریک ډي کې پټیټ شو هغه یې سره اوس روان دي. اوس د دې چې کوم ته اشاره وکړي چې دا اوس څه دي مطلب مشاهده کې څه وینم بالکل ته صحیح وایي هغه موجود ښکاري مخامخ ښکاري د هغې نه څنګه انکار کولی شي ته څوک څنګه انکار کولی شي که تا وایي چې دا جنټیکلي داسې وو یا دا هسټوریکلي داسې دي نه پکې د جنیټکس اثر شته دا زه ته وسوک سره ویلی شم د باس مکه نشته کې درته مثالونه درکړم او دا زه وسوک سره ویلی شم دا نه هسټوریک بیخي وسوک سره ویلی شم دا نه جنیټک دی نه هسټوریکل دی دا د قبضهګرۍ اثرات دي دا د اکاونټ خلاصولو اثرات دي اوس دې سره څه چل کولی شي مثلا دې سره دا چل کولی شي چې دا کوم سوالونه دي که نه د غیرت او د حیا او د ښځې د دغه او د پردې او دا ټول سوالونه وسپړي هغه سپړودل به ذاتي خود دی یوې مزاحمت دغه مزاحمت کور کې هم دی دا بهر هم دی نې تر دې پورې دا فالس کانشسنس جوړ شوی دی چې زیاترې ښځې هم پدرسری ګیر دي لکه مهران صاحب همیشه په دې باس کوي دا مقصود استاد که فرض کا کور کې لوښي موښي وینځي بیا دې پرېږدي بیا دې ولې نه پرېږدي بیا دې ځکه نه پرېږدي چې دا لوښي وینځل خو زما کار دی که نه دا پدرسري ده که نه ده بیا یې استري کولو ته دې نه پرېږدي بیا سپلای پالش کولو ته دې نه پرېږدي هغه دې لپاره نه ګڼي چې ته به دومره ګرانې جوړوې دا ته بیا دغه کوي هغه ته مطلب مسلې جوړو کړو هغه دې نه چې دومره ګرانې هغه دا که نه چې که څوک راغو ویل دي چې دا څنګه ښځه دا خو سپلای نشي پالش کولی خاوند ډوډۍ نشي راوستی خاوند باندې دغه کوي لوښي وینځي نو زه وایم چې دا فالش کانشسنس مثلا د پدرسری دا کوم کانشسنس چې دی کوم ته چاته پیټریارکي سوسایټي وایي دې کې ښځې هم راګیرې کړي دي عرض مې دا دی چې محنت به په دې حساب کولي دا ډېر لوی مزاحمت دی د مزاحمت د عمومي مزاحمت خو دا مزاحمت د نور مزاحمتونو جدا کولی نه شي ظهیر خان دا یاد ساته که دا چې دا یو مزاحمت به کومه بیا بل نه کومه نو دا ټول تړلي اقتصادي مزاحمت د پولیټیکل اکانومي د سیاست د کلتور د جنډر که نه دا ټول یو بل سره تړلي دي که دا ته جدا جدا کوې جدا جدا یې ترسره کولی نه شي ځکه چې دا به جوړی نو دا به د ټولو سره تړې دا مهران صاحب چې د ریسرچ مثلا څه کوي تاسو هم کوئ هم کوي مونږ مثلا دي مطلب مونږ په شریکه کوو ټولې په شریکه کوو کوشش کوو که نه نو د کور کې هم کوو بار هم کوو چې کوم مثلا ارګنایزیشن کې مثلا کار کوو هغلته هم کوشش کوو چې دا ټولو سره تړلې عمل ټولو کوشش کوو دغه پکار دی د هغې دپاره کلتور ډېر زبردست اوزار دی چې استعمالېدی شي بس دغه اوزار استعمال جی ډسکشن خو ډېر مزیدار وشو او اول زما نوم عباس خان ایم فل هسټري قائد اعظم یونیورسټي د کلتور خبره کېږي او بیا د مذهب نه کېږي زه چې دا ډېر ناروا ده ځکه چې دواړه یو بل ته اپوزټ دي خاص کر زموږ په پښتون سوسایټي کې پښتونخوا کې نو د مذهب په کلتور باندې څه اثر دی او بیا زموږ چې کوم پښتون کلتور دی هغه خو پری اسلام مطلب د اسلام نه مخکې او بلکې اسلام هم ارلی اسلام کې هغه ډفرنټ اوس ډفرنټ with the passage of time different زیا سره ډفرنټ شو هر پرسنالټي راځي تاسو خبره اکاونټ کولاوئ نو هغه اکاونټ سره ډفرنټ کېږي دا مونږ به دا څنګه مطلب د دې مخنیوی کوو لکه مطلب چې دا کم د مذهب چې کم په کلتور کې استعمالیږي کلتور باندې څونه اثر انداز کېږي نو د دې مخنیوی به څنګه کېږي مطلب پاسیبلیټي څه عباس خان مخکې ما په دې خبره وکړه چې فکر عقاید او
عام دا د کلتور یو ډېره مهمه برخه ده او شاید نه دی څنګه چې د کلتور بېلابېل اړخونه مینیپولیټ کېږي او دا کنټسټډ وي دغه شان د کلتور دا اړخ د کلتور یوازې دا اړخ کله داسې مثلا د ځان حساب افغان پښتون شناخت په دې وخت د یو ځای مطلب لسمې پېړۍ دولسمې پېړۍ نه راغلی بیا وروسته دا خبره ډېره مشهوره شوه ډېره زیاته پښتانه ډېر پښتانه په شریکه اسلام راوړی شریکه په جرګه کړې ده ما جرګه کم ځای شو بلنځلي کې شو په ګلستان کې شو سوات کې شو چترال کې شو چمن کې شو دا توبه شوې وه دا دومره ډېر خلک بیا څنګه راوړېده نو بیا د کشمیر راشول توبه شوې ده جرګه باندې دا چا خبره وکړې ده اوس که زه درته ووایم چې په لسمه پېړۍ کې نیم پښتانه محمود غزنوي سره پکول شي نیم پښتانه د هندو شاهي پکول شي دې مطلب چې نیم هندوان نیم مسلمانان اوس دا حقیقتونه دي د دې یو خدا حقیقت را جوړ کړي چې هغه د وې حمزه بابا شعر وایي چې اسلامي دی دغه شان څه دی که نه دومره د فطرت سره پیدا شوي ده فطرت سره د مذهب فطرت سره یا د عقیدې فطرت سره یا د فکر فطرت سره څوک نه پیدا کېږي they are constructed, they're socially constructed. You submit to it. You are constructed. You are not born with it. یو مذهب سره نه پیدا کېږي یو عقیدې سره نه پیدا کېږي او چې کوم ماحول اوسي کې چاپېریال مارکو د سره هغه چاپېریال بیا ستا هغه افکار جوړي او ماحول جوړي او نو دا مختلف وختونو کې مثلا یو دا 200 کاله چې کوم برتانوي استعماریت دلته قبضه وه هغې ډېر لوی discursive intellectual or ideological shifts راوستل ډېر لوی لکه هغه دومره لوی دي او د هغې اثرات دومره ډېر دي چې هغه د جنډر کې ګورې نو اثر شته هغه د مذهبي شناخت حساب ګورې نه مذهبي شناخت موجود که نه مقامي شناخت هم موجود نو علاقي شناخت هم موجود نو خو صنفي شناخت هم موجود ټول شناختونه موجود دي دا مذهبي شناخت راوستل دوی چېرته یو ډېر تکړه مسلمانان دي ډېر لوی غیرت تکړه مسلمانان او بیا ډېر زبردست پوجین دي او موږ دې پارالل جدا مهذب ځکه چې دا واشین دي ډېر ښه پوجین دي واشین نو د دې نه د بچ کېدو لپاره چې ته کوم خبره کوې څنګه چې په کلتور کې دا چینج راولي په کومه طریقې سره یا کلتور چې څنګه دا څیزونه راټپي او هغې سره د کلتوري نریټیو کې یا کلتوري مفکوره کې فرق راولي هغې کې انجینیرینګ کوي طریقې هم دا ده چې د هغې خلاف هغه انجینیرینګ خلاف مزاحمت په توګه هم کلتور په کار د کلتور هغه اړخ چې کوم د اقتصاد سره تړلی دی تاریخ سره تړلی دی ژبې سره تړلی دی ادبیاتو سره تړلی دی میوزیک سره تړلی دی اتڼ سره تړلی دی پیداوار سره تړلی دی هغه ټول څیزونه مارکوي دا مباحثه نه ده دا اوس کلتوري عمل دی مشاعره کلتوري عمل دی میوزیک مجلس کلتوري عمل دی لوبې کلتوري عمل دی جلسه جلوس کلتوري عمل دی سیاسي عمل کلتوري عمل دی دا مخه ده مستعمره د دوی چې مذهب هغه اثرات کوم اثرات چې د انسان اقتصاد یا د ګټې ته تاوان رسولی دی یا د پښتنو د سماج ګټې ته تاوان رسولی ته دا تصور خو نشي کولی باسانه چې ګینې پښتانه په لسمه پېړۍ کې چې دلته اسلام راغی نو پیدا شول
مخکې وکنه نو خو بل مذهب به وکنه د هغې نه مخکې بل مذهب و بیا به د هغې نه مخکې بل مذهب و دا شان اسلام هم دی که نه اوس ټولو مذهبونو دا ویلي دي چې بس دا زموږ اخري کیسه ده اسلام دا وایي که نه چې اتمام شوی دی داسې نور مذهبونه هم وایي مذهب وایي نور هم وایي زموږ بل اوتار نه راځي مثلا بودستان هم زموږ بل اوتار نه راځي بس دغه چې څه دي دا زموږ مذهب دی نو دا به یې که نه دا شناخت موجود و که نه دې کې اوس مسله نه وه چاته هم څه مسله نه وه اوس که ته د عباداتو شکل کې خلق په دې ګرمول غواړي یا په دې ستومانه کول غواړي چې ته د عباداتو برخه ولې نه جوړېږي نو دا ته هغه عمل کوې کوم چې انګریز کولو چې دا خو ستومانه کوي چې ښځه ځان سره شریکه کړي یا کوم ضیاءالحق کولو چې ته ټوپک رانه والې ته خو ډېر زیات ګناهګار سړی یې ټوپک راواخلي دا ته ستومانه کول کوې باس نه کومه باس خپل ستا نقطه نظر دی ما درته هغه ووایي چې کوم کلتوري فکر سره تړلی شی دی او ساینسي تجزیه کیدی شي زه هغه خبره کوم دی دې سره تړلی دی دې سره قدر تړلی دی چې جومات ته څوک ځي چې بیا ته هر څه کوې کوه خو ته صرف دا وکړه چې زه حاجي صاحب یم بیا به باچا خان ته چا وایي چې ته حج دې کړی دی دومره تکلیف سره ځان سره حاجي نه لیکې وایي ښه ځان سره بیا نمازي هم لیکم زه خو لمونځ هم کوم بیا ځان سره به روژهدار هم لیکم ځکه چې زه روژه هم نیسم که نه دا عبادات چې دي دا د ټولو خلکو کول خو دا یې ډسپلی کول نه د دې ایګزبیشن یې نه کول ایګزبیشنسټ نه و د ایګزبیشن یې شروع کړي چې دی ویلیو ورکړه چې کله ضیاءالحق به وایي چې وقفه به کېږي چې کله په جوماتونو کې په یونیورسټیو کې جوماتونه جوړ کړه او خلک په دې ګرم کړه چې ته به دا راضي کېږه چې کله دفترونه بند کړه دې دپاره چې کله دغه کې په ادارو کې تبلیغ ته خلک استول شروع کړه دا په خپله نه دي راغلي دا نیچرل نه دي او د دې اسلام سره تعلق نشته دا د اسلام استعمال سره د تعلق دی د اسلام کلتوري استعمال سره د اسلام سیاسي استعمال سره د تعلق دی دلته خلکو منځونه کول خو بچی خرڅول نه خرڅول شو چې ته ما ته وایې چې مونځ هم پکې ښه شی دی ښه شی دی ځان له کوه که نه ما ته ولې وایې زه باندې ګرم یم او که نه دا فیصله به ته کوې په دې دنیا کې د جنت تا خود په خپله دا ویلي نه وي چې جنت او دوزخ فیصله به څوک کوي دا فیصله به ته کوې فیصله به خو ته نه کوې که نه فیصلې دپاره خو تا په خپله ایمان دی چې دا فیصله به بل څوک کوي نو هغه بل چا ته پرېږده که نه ما ته دروازې ټکوې هر وخت که نه ټک 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 پاسه که نه وروره زه به لکه مونږ به وایې داسې یو ما وایي زه به خپل دغه ته ځم کیسې ته به ځم ته به خپلې کیسې ته ځې که نه ته خپل ځان له خپله کیسه جوړه کړه که نه زما خپله کیسه ما باندې مت راته نو عرض مې دا دی چې دې دا مطلب دا د مذهب طریقه نه وه دا ایګزبیشنزم دی ایګزبیشنزم ریا ده ریا د مذهب کې ډېر روان کتلی شوي که نه مثلا ایون په فقه کې ورته ډېر روان کتلی شوي دا په چا خرڅی نه که نه چې دغه وکړي اکاونټونه خلاص کړي بیا یو جومات اکاونټونه خلاص کړي بیا یو حاجي اکاونټونه خلاص کړي بیا سپینه ټوپۍ په سر کې د روجمات په وخت کې په سوق کې ګرځي چې زه خدای کوم مسلمان یم دا چل به نه کوي خلکو سره دا چل شروع کړ او د دې د سوال کول کوشن کول لپاره سکونه ځکه چې تم ځان ساتي دم ځان ساتي غم ځان ساتي بیا دا چل شروع کړي سره دوست ما ته دا خبره کوي موږ هم پکې ښه شی دی نو ځان له کوه ما ته ولې وایي ډیره مننه ستاسو موږ لږ بحث په چای باندې بیا جاري وساتو که نه چای راځي ملګري وو چې زه سپیشل چای ورته وایم کوټه ته چې خاص چای داسې دی چې پرون زما زوی ته په سکول کې هغه هوم ورک دپاره یو شی ورکړی و پاکې پل کانې کې دعا وه مانا به خورې د دې نه مخته به کومه دعا وایي او پکې دوه درې نورې نه درته وایي چې کمې زه خو ډېر ورته حیران شو د ډاکټر صاحب چې کومه خبره وکړله دا زما ذاتي طور باندې په علم کې اضافه هم شوه ډېر خوند یې راکړ چې کم انفرادي اعمال وي د کلتور په دې کې خلک ډېر کم
چیړچاړ کوي چې دا هغه کې چیړچاړ کوي چې انفرادي وي خو اثر یې بیا اجتماعي وي. زمونږ دلته یو کولیګ دا د نیدرلینډ راځي، نو دې یوه ورځ خبره کوله چې زه شاور وچولو کې تنګېږم. دا ما چې دا خو ډېر خیر ستا ذاتي عمل دی. وایي جنه ذاتي خو دی خو په کور کې نور خلک هم شته هغه رانه تنګېږي چې ته اوس ولمبېدې او دا ځای دی ولې نه دی وچ کړی اوبه نه. چې کم شیان او مذهب باندې چې څومره خلکو کلچر تیوریسټو چې څومره خلکو خبرې کړې دي او بیا یې داسې خبرې کړې دي داسې لیک کړی دی چې بیا ګوري چې د دې اثر څنګه دی، نو دوی په اجتماعي غا کې کړی دی چې نه انفرادي چې څومره وي هېڅ مسله نشته، که کله اجتماعي شو بیا به کیدای شي ډېر داسې شیان شي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړله. زه د دې تایید کوم چې ډېر زیات سنټرلایز شیان نه دي، دا مطلب دا ډېر زیات غشي مثلا پردي شي د عربو د اسلام سره د دوی کلچر هم راغلی. نو که زه بیا دومره اجتماعي ژوند کې مذهب وغواړم نو بیا به کیدای شي زما د خپل کلچر چې دی د خپل کړه وړه مې دي دا به بیا د هغې تابع شي، هغه په مطابق بشي. ستاسو دلته راتګ ډېره مننه او امید کوو چې زمونږ خواله به داسې راځئ او تاسو که کله غونډې جوړوئ مونږ خامخا پکې شاملوئ، ستاسو په خپل بیسونو کې مونږ شاملوئ چې مونږ هم زده کړه کوو ستاسو نه. ډېره مننه.